ده سورة الجمعية والسلام مبارك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العلي العظيم. سورة الجمعة دا سورة مبارك دي، دا مدني سورة دي، فمدينة منورة کې الله جل وعلا پر رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم باندې نازل کړی دي. د دې سورت مبارک آیاتونه مبارکه 11 آیات مبارکه لري. ټول کلمې د دې سورت مبارک 108 کلمې لري، 180. طول حروف تدي سورة مبارك 708. هو السو التحرف بكشيك، هو السو أو بالروايات كي 748 حرفا. دا سيخ والدي هو السو التتلويشت حرفة فدي سورة مبارك موجود. تسميات دي في سورة الجمعية سردي سورة مبارك نمول سوي دي ذكر فديك ذكر ده جمعي ذكر ستا لكن سنجة الله جل جلاله فرما يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. فورس كده جمعي أذان وسي بلا زي والمعزة ده الله جل وعلا ذكر وكيد الله جل وعلا زي بلا المنزوته. نو په دې وجه باندې ټول سورة الجمعه وویل شول. فضیلت یې دا دی چې رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم د جمعې په لمانځه کې اول به سورة الجمعه شریفه ویل او دوهم به سورة المنافقون دا ویلې. او د ماښام په لمانځه کې نبی علیه السلام مبارک صلی الله علیه و آله وسلم په شپه کې د جمعې به قل یا الکافرون وقل هو الله احد دا ویل. او په فضیلت کې خو نو د ورځې د جمعې چې دلته ذکر شوی د دا خو نو فضیلت یې ډېر دی. نبی علیه السلام مبارک صلی الله علیه وسلم په یو حدیث شریف کې فرمایي خیر یوم بهترینه د ورځې طلعت علیه الشمس چې په هغې کې لمر راخیږي هغه ورځ د جمعې ده. ځکه فيه خلق آدم، په دې ورځ کې آدم علیه السلام مبارک پیدا شوی. دا ورځ معززه ده. نو چې آدم علیه السلام په نبی علیه السلام مبارک شفیقي خدای پاک ته وسیله کوي او دته بخښه کول کیږي. نو د نبی علیه السلام مبارک په ډېر اوچت مقام دی. هغه مبارک به په دوشنبه پیدا شوی. د دوشنبه ورځ هم دغه معززه ده. هغه مبارک د ربیع الاول په 12مه پیدا شوی. دا ورځ ډیره معززه ده، عبادت پکې معزز دي. او البته دا غیر مذهبي خلک بس په دې کې اختلافونه کوي. نو ګوره چې نبی علیه السلام مبارک په دې کې آدم علیه السلام پیدا شوی دی. وفيه ادخل الجنه، په جمعې په ورځ داخل شوی دی. وفيه اخرج منها، په جمعې په ورځ راوتلی دی د جنت. ولا تقوم الساعه نقائمېږي ورځ د قیامت الا يوم الجمعه، مګر په ورځ کې د جمعې قائمېږي. نو ان شاء الله نور به د جمعې د لمانځه هغه فضائل د جمعې د ورځې او د لمانځه د به نور هم بیا موږ تاسې ذکر کړو، بیان به سره پر وکړو، زده کړه به پر وکړو، سره تازه به کو بیان دی کومو یې زده وکړو. بسم الله الرحمن الرحیم. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يسبح پاکی وای لله و الله جل وعلا لنا، خاص الله جل وعلا لنا ما هغه شی په سماوات چې په اسمانو کې دي او ما هغه شان په الارض چې په مځکه کې دي.
ځکه په دې کې بیا تغلیب دی. تغلیب دې ته وایي چې دا غیر ذوي العقول چې دي هغه په ما سره استعمالیږي چې عقل نه لري، او ذوي العقول چې دي چې عقل لري هغه په من سره استعمالیږي. نو دلته ما راغلی ځکه غیر ذوي العقول مخلوق د خدای پاک ډېر دي، لکه غرونه و درختي و اشجار و دا میږیان و دا شپاواکیږي رقم مخلوقات د خدای پاک. نو هغه ډېر دي. نو دلته د هغه ذوي العقول یې پکښې تابع سوله. نو هر هغه شی که ذوي العقول دي که غیر ذوي العقول دي دا ټوله یوه خدای پاک ته پاکي بیانوي. پاکي وایي لله و الله جل جلاله لره ما فی السماوات و ما فی الارض، هغه چې په اسمانو کې دي او چې په مځکه کې دي. نو هر شی خدای پاک ته پاکي وایي. لکه په سورة الاسراء 43 نمبر آیات کې چې خدای پاک فرمایي و ان من شیء نسته یو شی د اشیاء الا یسبحو مګر هغه پاکي وایي سبحان الله وایي بحمدی، بحمد متلبس بحمد سره د خدای پاک سبحان الله و بحمده وایي هر شی. نو ځکه خدای پاک ته پاکي هم هر شی وایي. نو چې هر شی وایي نو زه ته څوک چې نه وایي، زه ته نو ولې ذکر د الله جل وعلا نه کوو، باید ډېر ذکر د خپل خدای پاک وکړو. دا ذکر د خدای پاک چې کوي لویي د خدای پاک بیانوي. هر هغه صفت چې د خدای پاک د شان سره لائق نه وي هغه استکوي. دا ټول مخلوقات ناطقها وجامدها خبرې کوي که جامد شي لکه ډبره اقرارا بوجوده، دا اقرار دی په وجود سره د الله جل وعلا و وحدانیته، او دا اقرار دی په وحدانیت سره د الله جل جلاله، او بل دا اقرار پر کامل قدرت سره د الله جل وعلا. دا خبرو کې ولا دا خبرو تر ناس نو دی مالک د اسمانو او د مځکو دی، متصرف دی په اسمانو په مځکو کې. ټول امور چې روان دي چلیږي په امر او حکم سره د الله جل جلاله چلیږي. دی پاک دی د ستې نقائصو څخه. وعن كل ما يخطر بالبال، د هغه شی څوم پاک دی چې د خلکو په زړه کې یو شی راڅرخي، چې د خدای پاک په حق کې څه په زړه کې د یو چا راڅرخي د هغه څه هم پاک دی. نو خو تا وسوسه چې ته کوې الله جل وعلا خو یو شی دی لا که شی داسې خو نه دی لکه یو شی. نو ته خو چې یو شی په زړه کې راڅرخي لکه یو شی ثابتوي د هغه څخه خدای پاک پاک دی، هغسې نه دی. ما یخطر بالبال او موصوف خدای پاک موصوفه دی بصفات الکمال بکامل صفتو سره. والقوي الغالب دی قوي دی غالب دی. القاهر الذي لا يغلبه غالب، داسې قاهر دی داسې عالی دی هغه چا باندې چې هیڅوک یې نسي مغلوبه کولی، هر غالب یې نسي مغلوبه کولی. بلیغ العزة والحکمه، ډېر رسېدلی دی په عزت او حکمت سره، او ښه چلوونکی دی. هغه تدبیر د خپلو مخلوقاتو چې دا تدبیر د خپلو مخلوقاتو کوي نو په دې کې هغه ښه تدبیر کوي. الحکیم فی کل شیء، په هر شي کې الله جل جلاله حکیم ذات. هو د الله جل وعلا الذي هغه ذات دی بعث چې راستولی دی فی الامیین، په عربو کې امیانو کې، په داسې قومه کې چې هغه امیان دي نه شی لوستلی سي نه شی لیکلی سي. د دې په دې امیینو کې راواستوي الله جل وعلا رسولا، یو رسول منهم لدي د جملې څخه چې حضرت نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم دی. د الله جل وعلا دی رسول نبی انتخاب کړی دی او بیا یې دی راستولی دی و دغه امیانو عربو لره چې نه شی ویلی سي نه شی لیکلی سي. یتلو دغه نبی مبارک د الله جل وعلا تلاوتوي علیهم پر دی باندې آیاته آیاتونه د قرآن عظیم ویزکیهم او دی پاکوي د شرک و معاصیو څخه ویعلم تعلیم ورکوي هم د خپلو امتیانو لره الکتاب قرآن د قرآن تعلیم ورکوي قرآن ورښیي والحکمت حکمت ورښیي
هغه حکمت چې په دې قرآن عظیم کې موجود دی. دلته آیاتونه د قرآن وښیي ویزکیهم پاکوي دي د شرک و معاصیو څخه کافران او مؤمنان چې بیا دي هغه تربیه د باطن کوي، تزکیه د باطن یې کوي. نو تزکیه د باطن چې چا وکړه هغه کامیاب شو. خدای پاک فرمایي قد افلح من تزکا، کامیاب شو هغه څوک چې تزکیه د باطن یې وکړه. قد افلح من زکاها، بل ځای کې به راځي چې تزکیه د باطن یې وکړل، نفس یې وکړل. نو څنګه چې موږ تاسې مکلف یو په ظاهر اندامو باندې پر شریعت موافق دا به موافق جوړوو، دغه رقم به خپل باطن هم موافق د شریعت سره جوړوو. دا تزکیه د باطن به راولو. په تزکیه سره د باطن هغه ذمیمه اخلاق د انسان څخه غورځي، لکه حب د دنیا، لویي، تکبر، غرور، نه صبر او د دنیا محبت، شیطانی وساویسی. دا نو ډېر باطني بد صفتونه شته چې هغه په تزکیه سره د باطن غورځي. تزکیه د باطن بیا چې دی یوازینی شی چې زموږ علماو او ډاکټرانو ته ټاکلی دي هغه طریقت دی چې طریقت سبق څوک اخلي هغه پر خپله طریقه باندې تکراروي، وایي به، خواري به کاږي، ریاضت به کوي، تقوا به کوي. نو هلته تزکیه د باطن چې راغله بد صفتونه ځینې غورځي، ښه صفتونه پکې قرار نیسي. نو نبي علیه السلام مبارک هم تزکیه د ټولو اصحابانو مبارکانو کول. لکه نن عصر کې چې یو ښه مبارک شیخ د خپلو موریدانو تربیه کوي، هغه تربیه دا چې ښه توصیه ورته کوي، هغه غوږ ورته نیسي، په قول یې کوي. نو چې هغه ښه توصیه ورته کوي نو خو د خامخا د اراده د مورید معنا اراده کوونکي د خپل خدای پاک. نو چې تا اراده وکړو خپل خدای پر طرف باندې نو د خپل شیخ او مرشد په قول به کوي، نو هغه اقوال به عملي کوي، نو ته به یو کمال ته رسېدلی شي. نو پاکوي دا رسول مبارک صلی الله علیه و وسلم هم دی د خپل قومه ويعلمهم الكتاب، بیا تعلیم د کتاب د قرآن کی والحکمت، هغه احکام چې حلال او حرام دی هغه ورشي. او حکمت نو هم علم نافع دی، احکام او علم نافع ته ویل کیږي چې څوک علم وکي ګټه ځنې واخلي، عمل په وکړي. نبی علیه السلام مبارک دغسې حکمت خلکو ته وښودل چې هم بیا علم کوي بیا عمل دي جنبه ورکول. ومن يؤت الحکمة فقد اوتي خيرا كثيرا، که چاته حکمت ورکول سو د هغه ته ورکول سو خیر کثیر ورکول سو. خدای پاک فرمایي نو چې خیر کثیر ستا په برخه سي دا په حکمت سره. دا حکمت خو نو بیا چې زده کېږي د استاد سره زده کېږي. نو هم به د ښو علماو په شاګردۍ کې څوک شي، هم به د ښه مشایخو په شاګردۍ کې سړی کښېني، هم به د ښو حکماو په شاګردۍ کې څوک کښېني. نو بیا سړی یو کمال ته رسېږي. لقمان حکیم د 400 انبیاو څخه زده کړه د حکمت او د علم او د پوهې کړې. الله جل وعلا دته داسې مقام ورکړي چې په قرآن کې د ده توصیف وکول شي. خدای پاک وایي موږ ورکړی و ولقد اتینا لقمان الحکمة، موږ ورکړي لقمان حکیم صاحب ته حکمت مو ورکړي. نو ده بیا خپل زوی ته چې بیا نصیحتونه کړي دي موږ بیان پر هغه باندې ډېر کړي دي. نو دی مریی و خو الله جل وعلا به یې لوړ مقام ته ورسوي. دا سبب د حکمت یوازې په وچ کلک جهالت سره سړی یو مقام ته نشي رسېدلی. که یو شیخ وي، خلیفه وي، سیدي تربیه به د طریقت ور وکړي، خو د شریعت تربیه بیا څنګه کوي که د شریعت نه یې زده. که شریعت هم یې زده وي، شریعت او طریقت تربیه به یې وکړي، د حکمت تربیه به بیا څنګه وکړي که هغه خلیفه ده و حکمت ته نه و کښېنستلی، د حاکمانو عالمانو ته نه و کښېنستلی، د علماو او مشایخو مبارکانو ته نه و کښېنستلی چې د هغو څخه دې طریقت یې زده کړي. نو داسې کسان نن ورځ شته چې دوی د مشایخو مبارکانو خدمت ته نه حاضر سوي دي او نه د هغو څخه تربیه اخیستې ده، خو دعوه د خلافت کوي. د تصوف کتابونه وایي یو شیخ چې جوړیږي هغه دغو شیانو ته ضرورت دی، د خپل شیخ څخه به دی تربیه حاصلوي حتما.
د عالمه سبه تربیه حاصلوي حتما، د حاکمه سبه تربیه حاصلوي چې دی حکیم سي. ولې خدای مسؤله ګرځي دته مریدان په لاس ورځي، نو د دې مریدانو تربیه به دی څنګه کوي؟ نو مریدانو ته هم حکمت ورشي، هم به طریقت ورشي، هم به شریعت ورشي. نو دا درې سره به دی کاروي پر د خپلو شاګردانو باندې. دی به خپله تربیه کوي، غاړې به خلاصوي. چې په شاګردانو کې بیا یو څوک بدلارې غوږ نه پرنیسي، هغه بیا د هغو مسؤلیت دی. او دا چې دی داسې خلک شته چې د شیخ دفعه اجازه نه لري، وایي زه شیخ یم. دا علما لیکي چې دا هېڅکله نه خپله رسېدی سي، نه بل څوک رسولی سي. دا سلسله د اجازه نامه چې یو څوک ترلاسه کوي، دا د طریقت سلسله د نبي علیه السلام مبارک صلی الله علیه وسلم پورې دغه سلسله پر سلسله را رسېدلې ده تر ما و تا. دا یو زنځیر دی چې دلته یو مرید یو شیخ ته یو مشکل جوړیږي، د هرې نګاه سره دا زنځیر ټوله سره شور د نبي علیه السلام مبارک پورې. او که دلته دی مأذون نه وي د چا دپاره، د خپل شیخ و مرشد دپاره مؤذن نه وي، اجازه نه وي ورته شوې، دا کړه پرېږده چې تر قیامته پورته پورته وګرځي. په هغه اصلي زنځیر کې، اصلي رسمیات کې دا خلک نسته. هلته معنوي عروج نشي کولی، ساده په ساده کیسه سره روانه. داسې نو ډېر موږ ته په ښار کې داسې خلک شته چې دوی معذور نه دي، موږ به زه خلیفه یم. نو هغه په ذات د خپل شیخ څخه نه حاصل کړي، اجازه نامه یې نه ترلاسه کړي، او بیا دغسې کوي. نو دغه نبي علیه السلام مبارک صلی الله علیه و وسلم خو دی حکمت ورشاوه. نبی علیه السلام مبارک علم یې ورشوي، قرآن یې ورشوي، احکام یې ورشول، تزکیه د باطن د دې کول. په دې آیات مبارک کې دا ټول سره شته، هم شیخوخت رالی، هم علم رالی، هم حکمت رالی. نو نبی علیه السلام مبارک صلی الله علیه و وسلم د صحابه مبارکانو هم د باطن تزکیه سره دی سنبال کړي و، په تربیه د باطن سره دی، په تربیه سره د شریعت مقدسه دی سنبال کړي و، او په حکمت سره دی سنبال کړي. نو الله جل وعلا نبی علیه السلام مبارک صلی الله علیه و وسلم دی کان فاخذ مرکز د علم دی، مرکز د حکمت دی، مرکز د تزکیه د استازي دا دی مبارک دی. د مبارک څخه چې دا په میلیونو بزرګان خلک تیر سوي دي، تزکیه د باطن په شریعت موافقه د حکمت سره کار، دا بزرګان ټولو دا مقامات حاصل کړي دي، لوړ مقامات ته ولید الله جل وعلا رسېدلی دي. دا ګرد سلسله چې راغلې د نبي علیه السلام مبارک سره راغلې ده، دا په دې آیات سره ثابته ده دا ټوله. اوس نو یو څوک وایي نبي علیه السلام په وخت کې کله مریدي و، کله طریقت و، دا خو هر وخت خپل ترتیب لري، خپل تغییرات راځي. ما خو نبي علیه السلام مبارک تزکیه د صحابه وکول که نه، ویزکیهم دا د آیات سره ثابته ده. نو دا صحابه مبارکانو تزکیه چې کو دا چی شو؟ دا طریقه تعالی ولعلمهم الكتاب ورشوي دا چی شو؟ دا شریعت شو. حکمت ورشوي دا چی شو؟ دا حکمت شو. نو دا درې سره کمالات دا د نبی علیه السلام مبارک صلی الله علیه وسلم سره سلسله پر سلسله تأثیر راغلي دي چې دا لوی لیکمل اولیاء هغه خپلې شجرې لري، هغه شجره ثابته کړي رسولي. نو اوس که د نقشبندیې شریفې خلفا دي، د هغو د خپله شجره لري، دا زنځیر یې جوړ دی، ستت نبي علیه السلام مبارک رسوي. که طریقه علی قادریه شریفه ده، د دې دغه سلسله ټوله معلومه ده، ټوله استادان یې معلوم دي، ټوله اولیاء بزرګان خلک څخه د نبي علیه السلام مبارک. چستیه طریقې دغه سروردیه دا په مشکل په افغانستان کې دغه طریقې شته، خو نورې طریقې هم شته، 55 طریقې په دنیا کې مروجې شته. نو دغه اکثره دغه سلسلې د نبي علیه السلام مبارک پرته دي، داسې نه دي چې په هغه ځای باندې پاته سوي. خو که څوک پاته سوي هغه دغسې پاتېږي. نو داسې خلک شته چې اجازه نامه نه لري او د خلافت کارونه یې شروع کړي وي. وإن كانوا كسهم دي يعني دا إن مخفف لمستقل څخه دی، اسم محذوف دی، معناه دې سره راځي چې وإن په تحقیق سره هم دا قریش كانوا دی و من قبل د مخدر تقدر نبی علیه السلام مبارک صلی الله علیه وسلم لخامخا فی ضلال دی په گمراهی کې و مبین ښکاره دی په یو ښکار گمراهی کې اخته و، ټول په بت پرستی کې اخته و. او آخرین الله جل وعلا نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم راجعلی
مبعوث کړی دی و آخرین نور لره. نبی علیه السلام مبارک د ورځې پر د قیامت د ټولو نبی او پیشوا دی. دا که د عربو څخه وي، که د پارسیانو څخه وي، که د رومیانو څخه وي، او که زموږ عجمو څخه وي، د دې ټولو نبی چې دی هغه نبی صلی الله علیه وسلم دی. نو چې په عربو کې خدای پاک لېږلی د هغه رقم یې مبعوث کړی دی د خپل نبی مبارک و آخرین په نورو کې لم یلحقوا بهم چې دی د هغو سره د دعوه سره نه دي ملحقه سوي، یعنی دغه د صحابه مبارکانو فضیلت یعنی هغه سابق دي په فضیلت او مرتبه کې هغه لوړ دي. دغه لوړ خلک دا نور خلک نه دي پرې ملحقه سوي، هغه فضیلت نه دي پیدا کړي چې هغه تابعین دي، تابعین دي، داسې راځنو پسې. او یا وروسته راځي لم يملحقوا بهم في ذلك الوقت، دا وخت او بیا په ورځ کې د قیامت په سره یو ځای په ورځ کې د قیامت به دا صحابه مبارکانو سره دا زموږ رستنی مؤمنان یو ځای وهو د الله جل جلاله العزیز ډیر غالب دی، الحکیم ذی حکمت دی. نو ځکه داسې حدیث هم شته چې نبی علیه السلام بارک فرمایلی دي ان فی اصلاب رجال و نساء من امتی، پملا داغو سه پملا کې خلق دي او ښځې زما د امت څخه دي چې دا به ډېر وروسته پیدا کېږي. یدخلون الجنة بغیر حساب، دا خلق به شي کوي چې دوی به جنت ته داخلېږي بې حسابه څخه. نو ګوره دا راوروسته قرنونه کې چې بیا دا آیات شریف نبی علیه السلام بارک تلاوت کړي و آخرین منهم لما یلحقوا بهم، نور دې د دې څخه هغه نه دي ملحقه سوي د دعوه څخه په دې پورې چې دا امت نبی علیه السلام مبارک صلی الله علیه و آله وسلم دی د شک وتلی په دې کې هېڅ مشکل نشته. نو د آخرینو کې وایي بعض علما وایي چې دغه چې دی وای د پارس خلکو ته اشاره ده. نبی علیه السلام مبارک په یو حدیث کې داسې فرمایلی دي وای که دا علم پورته سي او د اسمان پیروني ته ورسېږي لا به د فارسیانو څخه داسې څوک پیدا سي دا به لاندې راشوی. نو زموږ د مذهب علما مفسرین وایي زموږ ټوله پر دې اتفاق دي چې دا امام اعظم صاحب مبارک شي چې خدای پاک دته داسې دقیق باریک علم ورکړی و چې ډېر نازکی مسائل ده را استجد آیات و حدیث حتی دا وس فی الحاله و بیان چې هر سوای خوای دي د دې په محکمو کې په مدینه منوره کې په مکه شریفه کې احکام په حنفي فقه اکثر احکام زموږ د فقه ورکړي. نو دا خو منل سوي شخصیت دی چې وابیان سره لدی چې مخالف دي د مذهب سره د تقلید سره، مګر بیا هم احکام د امام صاحب مبارک استعمالوي په خپلو محاکمو کې ځان ته اسانتیا راوستلی. ولې نو دوی خو داسې مذهب نه لري، دوی په صریح آیات و حدیث باندې روان دي. نو آیات و حدیث کې خو ډېر داسې شان سره چې هغه تعویل ته ضرورت لري. نو تعویل خو زه ته نشو کولی چې عالم یې راته ولګي. نو عالم خو امام صاحب مبارک اصحابان مبارکان. نو موږ خو چې اوس حدیث شریف څوک چې په خپله رایه آیات مبارک وایي وایي دوی په دوژه کې د خپل ځان لپاره ځای تیار کړي چې دی آیات شریف وایي لکه دوی بس د خپله ځان یې ترجمې کړي. داسې خو نه ده. نو ترجمه خو به نو تفسیر ته ضرورت دی. تفسیر ګوره د موږ ګرده تفسیرونه راباندې دا چې راڅخه کېدلي دي موږ ترجمه ځنې کوو. دوی د ساده قرآن شریف څخه دا ساده قرآن شریف څخه چې ترجمه کوي دا سړی ماخوذه کېږي. خپل رایه باندې شي وایي تورې وایي نور باندې اوس نو داسې آیات شریف د هغه وایي سره د یو عالم بیان وایي موږ پر آیات باندې نو د هغه لوند نو وایي الله جل جلاله فرمایلی دي ومن کان فی هذه اعما وهو فی الاخرة اعما. څوک چې په دې دنیا کې لوند وي هغه په آخرت کې هم لوند وي. نو اوس ته لوند دی دا هغه وایي لوند
نو ته خو دلته ړوند یې، په آخرت کې ته پر ظاهر ځې، څه تاویل اوس په دې کې کوې؟ خبره به نه پکې کوې. په آخرت کې ته هم ړوند راپورته کېږي، دوزخ ته به ځې. آیا شریف خو دغسې وه؟ آخر پای بند ودرېد. نو بعد موږ د مذهب عالم ورته وویل داسې مه کوه، ومن کان فی هذه اعما، څوک چې په دې دنیا کې د قرآن ړوند وي، د ایمان ړوند وي، د حق ړوند وي، په ورځ کې د قیامت به دا تعویل دی، دا معنا ده، په ورځ کې د قیامت به هغه په ړندو کې راپاڅول کېږي، په دوزخ ته. نو دغسې وچ کلک ترجمه کوي. نو امام صاحب مبارک چې دا یو کان دی د علم چې دا ټوله بیا په د مذاهبو کې تاسې وګورئ، د ده مبارک ډېر عام مذهب دی. دا ټوله هندوستان، پاکستان، افغانستان، داسې د بخارا او ډېر ممالک چې ټوله سنیان دي، په شمول د ترکیې، چې د هر ملک چې دی په میلیونو انسانان لري. نو د ده مبارک مذهب چې دی هغه یو مقبول مذهب دی. نو ګرد کیسې ډېرې برابرې دي، دغه د مسائل د شریعت هېڅ حکم موږ په دین کې پټ نشته. د مبارک موږ ته اسانه کړی. د وخت یو باچا و، لوی ملایان یې راټول کړل، په دې کې یو سید د اهل بیتو څخه هم و. نو دا څه شي مسله ده؟ دا راکړه یو ښځه ده، په اول کې د ورځې راته ناروا وه، د سهار په وخت کې راته روا شوه، چې ماپښین کېدی بېرته راباندې ناروا شوه، په مازدیګر کې بېرته راته روا شوه، چې ماخستن کېدی بېرته راته ناروا شوه، چې نیمه شپه کېدل بېرته راته روا شوه. دا څه شي؟ نو خلک حیران شو، دا به څنګه مسله کوي؟ نو زموږ د مذهب یو سید و، هغه ورته ویله دا پردۍ ښځه وه، د ده ته یې کتل ناروا وه. بیا ده په وخت کې د سهار رانیوله، خپله مینځه یې شوه، ورته روا شوه. پس له هغې بیا ازاده کړل، بیا ورته حرامه شوه. وروسته یې بېرته په نکاح کړل، بیا ورته روا شوه. چې ورته راز په ماپښین په وخت کې بیا طلاق کړه، ورته ناروا شوه. مازدیګر په وخت کې بېرته په نکاح کړل، بېرته ورته روا شول. دغسې سلسله یې د ماښامه ګرده ورته وویل. دا مسله چیرې وه؟ دا د امام صاحب مبارک په مذهب کې شته. داسې دقیق مسائل دي، ایښي دي، استنباط کړي دي، جوړې کړي دي، تیارې موږ ته پرتې دي، ما چې موږ د کتابو سره اخلو. نو دا هغه حدیث شریف د نبي علیه السلام مبارک صلی الله علیه وسلم دی چې وآخرین منهم، خدای پاک د رسول صلی الله علیه وسلم په وروستو نویو کې هم لېږلي دي چې د دعوت سره نه دي ملحقه سوي د دوی سره. نو دا امام اعظم صاحب مبارک ته اشاره ده چې الله جل جلاله دته داسې علم ورکړی و چې علم وای د اسمان په دا پیرونی کې باندې وي، د هغه ځای څخه دې راکښته کېدي ته به کار کوي. دا د دې طرف. نو امام اعظم صاحب مبارک چې دی دا یو لوړ شخصیت دی. اصل د هغه زموږ د کابل دی، امام نعمان ابن ثابت کابلی ثم الکوفي، وروسته نسبت د کوفې د عراق کول کېږي، بغداد کول کېږي. اصل کابل ته دغه ځای څخه د پلار تلل. نو بیا ایران کې و، د ایران څخه بیا تللي دي دغه ته. نو ایران خو دا شیګان نه وو، ګرد سنیانو په هغه وخت کې ګرد ښه د مذهب خلک وو، د دیندارۍ خلک وو. نو وروسته هغه په بغلو کې دا شیګان و خوارج پراته وو، کرار یې سره خرابول، اوس یې لوی ملک ځینې جوړ کړي. نو ذلك وهو العزيز الحكيم، الله جل جلاله ډېر غالب دی، حکیم دی، حکمت دی. ذلك دغه چې دی فضل الله، دا نبی علیه السلام مبارک صلی الله علیه وسلم چې په تاسې کې رالیږلی دی الله جل وعلا. دا خپله چې نبی علیه السلام مبارک زموږ نبي دی، دا یو لوی فضل د الله جل جلاله پر موږ باندې سوی دی چې موږ امتیان د مبارک ګرځېدلي یو. نو دا یو فضل د الله جل وعلا دی، یو تی ورکوي منو هغه چاته اشاء چې د خوښه سي. نو ځکه چې الله جل وعلا دغه خوښه ده چې موږ د امتیان یې ګرځولي یو. نو دا فضل د خدای پاک دی، داسې کوچنۍ خبره نه ده. موږ چې فخر کوو په خپل اسلام و ایمان او په نبي علیه السلام مبارک سره کوو، موږ چې خوشحالۍ کوو په دغه یې کوو، موږ چې فخر کوو دغه شی زموږ فخر دی چې خدای پاک دا خو فضل عظیم دی تا ته درکړی دی. هغه چاته وایي چې د ده خوښه سي، نو خو د خدای پاک دا دغسې موږ د نبي علیه السلام مبارک امتیان ګرځولي. والله الله جل جلاله ذو الفضل العظيم، دې د لوی فضل خاوند دی.
اوس نو په یهودو کې هم موسی علیه السلام نبی مبارک الله جل وعلا راستولی و، خو دې په قول ونه کړو، ګمراهان شول. کتاب یې راجژلی و، تورات ورته دی واخیستی، سید ایمان پر لرو، اخر پای وغورځوي شاته، احکام یې ځینې بدلول هېڅ شی بر ساده ورکې پاتې شو. اوس داسې لکه دا دی چې موټرسکلان نوي موټر راباسي، هر کار د دې نوي احکام هم راباسي، د دې په خپله مرضي احکام پکښې جوړوي. نو دا خدای پاک فرمایي د دغو خلکو مثال دا نو د ورځې پر د قیامت دا دی تورات واخیستي او دلته عمل په ونه کړي. نو مثل مثال الذین د هغه کسانو حملوا التورات چې دوی بار کړي تورات، دوی مکلف وو په دې چې عمل به په دې تورات کې اقرار یې وکړي، ثم لم يحملوها، بیا یې نه باروي، هلته یې پرېښوي، یې وغورځوي. په هغه کې خو صفت د نبي علیه السلام مبارک ذکر و. نو کمثل لکه مثال د دې الحمار د خره داسې دی، يحمل اسفارا چې پر بار کې کتابونه، په خو چې هر څونه کتابونه بار کې، خر نه څه پوهېږي چې پر ما باندې اوس کتابونه بار دي او که پر ما باندې اوړه بار ده، ډوډۍ را باندې بار ده، هغه په دې نه پوهېږي. نو دغه خلک چې دی تورات باندې مکلف وو، تورات یې قبول کړي، احکام یې پر ځان ومنل، اخر پای شاته بیرته وغورځوي. نو د دغه مثال ادب دی ویوی لکه د خره داسې دی. نو خر چې دی دا خو بیخي یو بیکاره حیوان دی، په حیواناتو کې ضعیف حیوان دی، هغه ذلیله حیوان و خر دی. نو هر څوک چې علم وکړي او عمل په ونه کړي، نو د هغو مثال د خره ګرځي. نو خدای دې مو وایي د داسې حاله ساتو، خدای دې مو د داسې حاله وساتي چې په یو شي به پوه یو او عمل به نه وي، عالم وي عمل یې نه وي باندې. نو مثال یې لکه د خره وایي داسې ده. نو بثبت دی مثال القوم دغه قوم الذين کسان کذبوا بآیات الله، چې د تکذیب په آیاتو سره د خدای پاک کوي، د نبی علیه السلام مبارک د حقیقت څخه انکار کوي، د قرآن څخه انکار کوي، د اسلام څخه انکار کوي، په خپل دین هم عمل نوي کړي. نو دا یو بد مثال دی د دې چې د تکذیب د الله جل جلاله د آیاتو کوي. نو د خره رقم به سړی نه جوړیږي. اول صفت د خره دغه دی چې دی په شو په بدو نه پوهېږي، خپل دا کتاب باندې پر ده پر شا باندې یو ښه شی بار دی، بد شی بار دی، په دغه نه پوهېږي. انسان ته به داسې نه جوړېږي، امتي د نبي علیه السلام برکت ته به داسې نه جوړېږي. تا چې کومه ذمهواري ده د الله جل جلاله د پاک دربار ستا پر ذمه باندې چې دا به کوې، هغه په تا منلي دي، دا به سم باروې، داسې چم به نه کوې چې بې اهمیت ورته ګورې ادب یو لکه خر په هېڅ نه پوهېږي. خر صفت ته به سړی نه جوړېږي. خر صفت ته دغه وي چې پوه وي او ځان نه پوه کوي، په هېڅ عمل نه پوه کوي، په هېڅ. داسې خلک موږ ستاسې لیدلي دي. بیا نو وایي خر خو بیا د اوبو نه ښه دی، هغه بار خو وړي، دا چې یپلا ګمراه سي دا بیا د باره هم خلاص دی. اوس دا زموږ په دین د اسلام کې چې دا مشکلات جوړ کړي دي، هم دغسې په نامه ملایانو جوړ کړي دي چې ملا نه دي او ځان ته د ملا لقب ورکوي، د عالم لقب ورکوي، ځان پر حق بولي، حتی پر امام اعظم صاحب مبارک لګاونه کوي، پر اصحابانو مبارکانو یې کوي، پر ډېرو شانو باندې دې ته بدعت وایي، د نبي علیه السلام صفا سنت وي پر هغه څخه انکار کوي، بد پر وایي دا بدعت سنت ته بدعت وایي، او بدعت ته بیا سنت وایي، خپل بدعتونه چې دوی جوړ کړي دي هغه ته بیا سنت وایي. نو دا دغسې بلاوي دا دین د دې څخه راپېښ. دا اوس چې دغه تاسې په دا ټلیفونونو کې دغه تاسې وګورئ، دا اوس چې دغه ملایان دوی جوړ کړي دي په دا مدرسو کې، بس یو پر یو کافر بولي او بل کافر بولي، یو کافر بولي بل کافر بولي. عوام سیلاب وکړه کړی د سره په پاکستان کې چې هغه پر کومه خوا ولاړ شي، پر سره ولاړ شي پر کومه خوا. اوس دا اختلافونه د حفظ را نقلوي. نو دا مثال یې وایي دغسې د خره دی، دا د علیم په حق. بلعوم ابن باعور هغه بیا د سپي لفظ ورته وکارول شو، مثله کمثل الکلب، که مثال د سپي داسې لوی علیم په علم عمل ونه کړي، اخر په ژبه ناړې راتویېدلې، یو مردود سړی وګرځېدی د خدای پاک د پاکه دربار، علم یې ارچونه کړی و، خو د خدای د نبي په مقابل کې ودرېدی، د خپل علم څخه کار وانخیستی، هغه دا شی ځینې جوړ شو. نو د حمار په رقم به انسان په هیڅ صفت کې د خره سره ځان نه یو کوي، ځکه الله جل وعلا فرمایلی دي ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، بد د اوازو چې دي هغه غږ د خره دی.
نو ته به په زوره چغې نه وایې. دا د خرطبیات د خلک لوی چغې وایي، دا لوی نارې وایي، خلک ځینې په عذاب دي دغه څه د لوی چغو څه بد اواز د خرچ ده. نو په دې صفت کې به سړی نه ورسره یو شی کېږي. بل په خره کې وایي ډېر شهوت موجود دی، تر نورو حیواناتو د شهوت ډېر دی. په طبیعت بهیمیه کې دا د نغښتې دي. نو ته به وایي د خره صفته نه جوړېږي، خر صفته چې نه نظر خپلې سترګې د زنا سره راګرځوي، نه غوږونه راګرځوي، نه خوله راګرځوي، نه لاسونه راګرځوي، نه پښې راګرځوي. دا د دنیا کفار چې تاسې وګورئ هغه دغه شیان دي لکه خره. په بازارو کې هم ښځې له کړي، بازارو کې هم سره پاک نه پکوي، بې سترو بې حجابه، پردي ښځې په یو خونه کې هم سره بېدېږي، په موټر کې هم سره سپرېږي، په چوکۍ کې هم سره ناست دي. دا ټوله صفت چې دي دا د خره صفت دی. هغه ادب چې وي دا خر تاسې وینئ په عام دشت کې پر بله خره ګرځي، موږ تور ته تېرېږي، داسې حیا نه کوي. نو دغه بلاوې خو دغسې دي چې مسلمان خر صفت ته جوړ نه شي، چې پر هر ځای ویني د خپل شهوت ته صرف کړي، چې هر ځای ویني د خپل شهوت ته په لاس کړي. نو اوس زمانه کې دا لوی ټلیفونونه په لاس کې د هغه د کافرانو ښځې دورې وورې کوي، دا خپل شهوت د سترګو زنا دا پر عملي کوي. دا د خر صفت دی. په ټلیفون باندې ښه کار وکړه، ښه شیان په وویلو، غلط شیان به سړی نه پوهېږي. او نور دغسې پردیو ښځو ته به سړی نه ګوري، دا خپل شهوت به غیر د خپلې حلال نکاح څخه به نه دغه کوي، نه حاصله کوي. حتی دغه دپاره چې سړی د کوره راووځي وایي شاوخوا به ډېر نه ګوري، ولې پر نامحرمه سترګې به لګېږي. نو خپله لار دغه سده سره په سده لار به ځي، ډېر شاوخوا به نه ګوري چې په دې کې ستا زیان دی، تاوان درته پېښېږي. نو ځکه چې خپله نکاح یې لري یتجاوزون الى الزنا لعدم اصلاح قوة شهویه. په دې کې اصلاح د هغه قوت شهواني ده نه ده سره کړې. دغه شهواني حصه چې دا بده حصه ده، دا چې یوازینی شی چې دا پرې کول کېږي په ښه ذکر سره د خدای پاک په اجازه سره، په تصوف په طریقت سره چې امر درې سره شان وویل، په هغه سره د منځه ځي، په علم سره د منځه ځي، او په حکمت سره د منځه څخه ځي. چې تا طریقت ودرلودی، علم دې حکمت دې د لاسه کړي، د حاکمانو څخه دې حکمت زده کړي، د علماو څخه علم زده کړي، د مشایخ څخه دې تزکیه د باطن وکړله. نو دغه سړی د هغه ادب دې ډېر وي، خره طبیعت څخه خره شهوت څخه بیا دی رامیلېږي. ورته وګوره دا علما وګوره، مریدان وګوره، طالبان وګوره، خو دوی دغسې انسانان د خپل شهوت لري. ولې داسې کار نه کوي؟ ولې په بل چا پسې نه ګوري؟ ولې غلط کارونه نه کوي؟ نو خو دا معلومداره ګډه زموږ ستاسې سمون په دغو درو شیانو کې دي چې انسان جوړېږي په دغو درو شیانو، په علم، حکمت او طریقت. په دې درو سره د ده سمښت راځي. نو داسې ډېر صفتونه د خره دي. بل صفت د خره دا دی چې هر ځای پرېوتی باک یې نه کېږي. پر مردارۍ هم کله کله مردارۍ یې کړي بېرته په پرېوځي. نو یو انسان به داسې په غلط ځای نه کښېني، غلطو خلکو سره به نه کښېني چې هغه چټلي د ده د ګناه وي، منطقه یې خرابه کړي، بېرته دی پکښې کښېني. دا ګناه در د هغه ګنګۍ پلیتي یې زیاته ده. چې ګناه دې وکړله سړی به صفایي کوي، او پسه رقم به جوړېږي. پسه چې یو ځای کښېني د پلا په دا پښه د خپل ځای داسې داسې دا ځای ښه سره یو پسه بیا بله پښه دا ځای صفا برقرار پر هغه ځای کښېني، او کوښښ کوي پسه دا خوی دی د خرو په ډله نه ننوځي، په خپلو پښو سره ګرځي. نو ته چې انسان یې خر طبیعت ته وایي مه جوړېږي. دا خر چې دی د پسو کې هم روان دي، نه برمې لیدلي پر مخ یو خر هم روان دی، دوه هم روان دي. د خره یې فرق نشته، په هر چا ګډېږي، مګر دا هغه طبیعت به ته نه کوي. ته خپل مسلک چې دی نبي علیه السلام مبارک امتي یې، د امام اعظم صاحب مبارک مذهبي یې، او دغه د حج سیر دی چې قرآن او شریعت دی. بالا به په پردو نه ننوځي، په بله ډله به نه ننوځي. نورې ډلې ته څه کوي؟ نه به وابي جوړېږي، نه پنجپیرۍ، نه سلفۍ، نه یهودۍ، نه نصراني، نه یو شیعه، هېڅ شی به نه جوړېږي. دغه د حج سیر دی، بالا به ځې. دا د خره طبیعت دی چې نن ورځ وابي یم، بله ورځ پنجپیرۍ یم، بله ورځ بیا پنجابۍ یم، دا دغه پنجپیرۍ او سلفۍ یم، بله ورځ بیا شیعه یم. دغه چمونه دا د خره طبیعتونه دي. ځای صفا کوه، هر ځای مه کښېنه، د هر چا سره مه کښېنه، هغه بد اثر لري دا بد ملګري. نو د پسه رقم ژوند وکړه، صفا ژوند وکړه.
او پټه خوله ډېرې خبرې لوی اواز کړل دا هم د خره طبیعت دی لوی لوی ششنه یې جوړ کړي دا خره هېڅ شی هم نه وي په منځ کې نو داسې ډېر صفتونه دي چې د دغه صفات سره سړی خرطبیات جوړېږي یو د هغو څه دا چې په قرآن شریف کې راوړو چې څوک علم وکړي پوهېږي او عمل نه پر کوي لکه پر خره چې کتابونه بار کړي یحملو اسفاره بار کړي کتابونه ثم لم يحملوها عمل نه پر کوي نو قرآن موږ منلی دی ایمان پر لرو عمل نه پر کوو و دا مثال د خره دی خر نه پوهېږي چې پر ما کتابونه بار دي که نور شی راباندې بار دي نو بئس بد مثل مثال القوم د قوم الذين دغه کسان کذبوا بآيات الله چې دې تکذیب په آیاتو سره د خدای پاک کوي والله الله جل جلاله ولا يهدي هدایت نه کوي القوم وقوم ته الظالمین چې دي ظالمان دي الله جل وعلا دې موږ ته ښه صفتونه را نصیب کړي د بدو صفتو څخه دې خدای پاک وساتي وما علينا الا البلاغ المبين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول الله اللهم بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين صدق الله العلي العظيم یهودو به ویل والموږ د خدای پاک دوستان یو موږ ته خدای پاک عذاب نه راکوي موږ ته خدای پاک جنت راکوي بیا هم که چیرې موږ ډېر ګستاخه سولو نو به یو 40 ورځې موږ ته عذاب وي چې هغه زموږ پلرو د سخوندر عبادت کړی دی نحن ابناء الله واحباؤه والموږ نعوذ بالله تاسو خبرې کوي سړی ویلی نسي والموږ زامن د خدای او دوستان یو محبین د خدای پاک او بله خبره دا کوه چې لم يدخل الجنة الا من كان هودا چې هیڅ کله نه داخلیږي و جنت ته مګر هغه څوک داخلیږي چې هغه یهودی وي دا د دوی ویناوي وي نو په دې په مقابل کې الله جل وعلا شانه دا ښایسته مبارکه آیاتونه نازل کړل قل سورة او نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم چې یا ایها الذین ای هغه کسانو هادو چې دی یهودان دي ان په شرط دې خبرې زعمتم چې تاسو ګمان کوئ چې ان په تحقیق سره کوم تاسو اولیاء الله اولیاء تاسو دوستان یاست لله یو خدای پاک لره من دون الناس ما سوا د دې نور خلقو څخه نو چې تاسو جنت او د آخرت کار سم دي فتمنوا الموت تمنا وکړي د مرګ خواهش وکړي د مرګ د مرګ بیا ولې ځغلئ ان کنتم صادقین که چیرې تاسو رښتیني یاست په دې قول کې چې موږ د خدای پاک دوستان یو احبا یو او جنت نه داخلیږي مګر یهودان به داخلیږي نو که په دې قول کې رښتیني یاست خو د مرګ تقاضا وکړئ نو څوک چې د خدای پاک ولی وي هغه ټول عمر آخرت مختاره کوي د الله جل وعلا لقا ته ډېر تږی وي نو تاسو ولې هغسې نه کوئ نو تاسو خو دغسې وکئ نو دغه شی دی نسي کولی تمنا و ارزو د مرګ وکئ د جانبه د الله جل جلاله چې تاسو د دې داره څخه د ستړیا بوزي و دار ته د کرامت په مو بوزي او تاسو داسې ووایاست چې خدای پاک موږ مړه کړي که چیرې تاسو رښتیني یاست نو ولا یتمنونه ابدا هیڅ کله به دې تقاضا و تمنا ونه کړي د مرګ ابدا تر ابده پورې
ولا يتمنونه ابدا بما قدمت ايديهم، په سبب سره د دې چې دی وړاندېوالی کړی دی لاسو د دی په بدو اعمالو سره، بد عملونه دی کړي دي، هیڅ کله به دی تقاضا د مرګ ونه کړي. نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم یو حدیث کې راځي من احب لقاء الله، که چا خوښه کړه لقاء د رب جل وعلا، احب الله لقاءه، خوشوي الله جل وعلا بیا لقاء د خپل بنده. ومن ابغض لقاء الله، که چا نه خوشي کول د لقاء څخه د خدای پاک، ابغض الله لقاءه، الله جل وعلا شانه هم نه خوشوي لقاء د خپل بنده. امام بخاری دا حدیث را نقل کړی دی، حدیث نمبر 6507 او مسلم شریف هم را ذکر کړی دی، حدیث نمبر 2683. امام ترمذی هم را نقل کړی دی، 1065 آیات مو 1065 لمبر حدیث دی. امام نسائی په باب الجنائز کې را نقل کړی دی. نو دا خلق چې دی د خدای پاک لقاء خوښ نه لري. حضرت جنید بغدادي رحمت الله علیه وایي والمحب يكون مشتاقا الى مولاه، یو څوک چې محب د الله جل وعلا وي هغه مشتاق وي وخپل رب جل جلاله لره، وخپل مولا ته ډیر شوقمن وي. ووفاته احب الیه من البقاء، هغه وفات او مرګ دته خوښ وي در دې بقا چې په دې دنیا کې دی پاتېږي. دا چې څوک محب د خدای پاک وي هغه دغسې وي. نو هغه چې د خدای پاک لقا رجوع وخپل مولا ته څوک کوي او هغه د الله جل جلاله محب وي، فهو يتمنى الموت ابدا، هغه تمنا د مرګ د ابد لپاره کوي، ډیر انتظار وي ودې ته چې کله به د خدای پاک له طرفه څخه ماته یو استازي راسي چې راځه بلا د وخت پردی چې روح دې قبض کړو. د هغه دغه تمنا او ارزو یې د ټول عمر دپاره. نو دوی خو محبین د خدای پاک نه دي، دوی خو د مرګ څخه زغلي، مرګ یې نه دی خوښ. او زموږ تاسو په دین کې دا شی سته، حدیث شریف کې راځي نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي لا يتمنين احدكم الموت، تمنا او خواهش یو نه کوي یو له تاسې د مرګ چې د یو مشکل پر راسي چې خدای دې ما مړ کړي، داسې دې نه وایي. اما محسنا که چیرې دا من سړی نیکوکاره سړی فإن یعشو یزدد خیرا، که دی چیرې ژوندی وي خو د د خیر د آخرت سرمایه ډېرېږي، نو دا خو د دپاره بیا خیر وي دا ژوند لره. و اما مسیئا که بیا ګناهکاره وي فلعله ان یستعتب، شاید چې د دې ګناه څخه به دی ستړی سي، خپل خدای پاک ته به توبه وباسي. نو ځکه چې سړی به دا نه کوي، خواهش و تمنا د مرګ به نه کوي. نو نبی علیه السلام مبارک صلی الله علیه وسلم د دعاګانو څخه یوه دعا دا وه اللهم انی اسألک فعل الخیرات، خدای زه سوال کوم له تا څخه د افعالو د خیر، وترک المنکرات، چې پرېږدو منکرات. دا دعا خو ده کړې ده، خو موږ ته دغه تعلیم راکوي دا چې خدای زه پرېږدم منکرات. وحب المساکین، او محبت د مساکینو، دا ښه عمل دی، ښه شی دی. نبی علیه السلام بارک یې خواهش کړی دی چې خدای محبت مې په زړه کې د مسکین واچوي. نو اغنیا خو محبت ته مسکینانو ګرسره نه لري چې مسکین دلته دی بله لار اخلي، نو دې کار په دې باندې خراب دی. فاذا اردت بعبادك فتنه، خدای که ته چیرې اراده دې وکړله پر بندګانو خپل د یو عذاب، فاقبضني الیک غیر مفتون، خدای ما ته عذاب مه راکوه، په هغه عذاب کې ما مه ورسره هلاکوه، مړ مې که دغسې چې غیر مفتون یم، کومه فتنې کې ګیر نه یم راغلی. نو نبی علیه السلام مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي د دې آیات وروسته که چیرې دغه یهودو تمنا د مرګ کړې وای، هر سړی به ځای پر ځای باندې بس مړ سوی وای.
بیا به پر دا سر د مځکې یهودي نه وای پاتې شوی، خو دوی هېڅکله تقاضا نه کوي چې زه دې مړ شم. او اصلي مرګ زموږ ستاسې دپاره بیا وایي هغه پناه ده چې ځان فاني کړي د اراداتو نفسانیو څخه او د اوصافو طبیعیو څخه. دا زما طبیعت داسې جوړ دی چې د دې دنیا استراحتون او عیش عشرتون ته زما ډېره تلوسه وي چې د دې څه ځان څوک پاکي. دغه مرګ دی زموږ ستاسې او د هغه ارادې چې نفس یې موږ ستاسې ته په وجود کې رااچوي، راته وایي چې دغه وکړه دغه وکړه دغه وکړه، د دې څه څوک ځان پاکي بس دغه مرګ. ځکه نبي علیه السلام مبارک فرمایلي موتو قبل ان تموتو، مړه سئ د مخه اندر دې چې تاسې مړه کېږي. نو اوس موږ ژوندي انسانان څنګه مړه سو د مخه در دې چې مړه کېږي؟ هغه دا معنا چې دا نفس دې مړ کړه، دا نفس دې در پښو لاندې کړه، د مخه در دې چې ته مړ کېږې. چې ستا نفس درته وایي هغه کار مه کوه، د نفس په قول مه کوه، د هوا په قول مه کوه، د شیطان په قول مه کوه. نو بس دغه تا ځان مخکې در مرګ خپل ځان مړ کړی دی، نو کار دې سم دی. نو څوک چې په دې دنیا کې د خپل نفس مړ کړي، الله جل وعلا د دې په عوض کې ابدي ژوند ورکوي. ابدي ژوند په دې معنا چې دی مړ سي هم نه مړ کېږي. دی خدای پاک فرمایلی دی ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات. تاسې مه وایئ هغه کسانو چې دوی د خدای په لاره کې مړه سوي دي، اموات مړي مه ورته وایاست، بل احیاء ولکن لا تشعرون. دوی ژوندي دي، ته شعور نه پر لرئ، ته شعور نه پر لرئ، بلکې دوی ژوندي دي. نو انبیا علیهم السلام په اوله درجه کې د خدای په لاره کې د دوی عمر صرف دی. هغه داسې ژوندي دي. موږ ټوله د اهل سنت والجماعت عقیده دا ده چې انبیا د خدای پاک دا نه مړه کېږي په قبرو کې، اوس هم ژوندي دي. نبی علیه السلام مبارک حدیث دی چې انبیا ټوله ژوندي دي په قبرو کې، بسته بسته کتابونه پر دې باندې جوړ سوي دي. نو په زموږ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ژوندی دی په قبر کې، حتی یرزقو، په نبی الله حی یرزق، نبی د خدای پاک ژوندی دی، رزق ورکول کېږي په قبر کې. نو دغسې انبیا د خدای پاک ژوندي دي، اولیا د خدای پاک ژوندي دي، شهدا په لار کې د خدای پاک دا ژوندي دي. خو صرف په صرف تاسې نه په پوهېږي. دا سلفیان چې بولي چې وایي موږ د پخوا پر مسلک روان یو، هغه ناکي خبره ده. نو دغه اوله مسله چې زموږ د اهل سنت والجماعت سره دوی د برسېره کړل، وایي دغه انبیا د خدای پاک دوی مړي بولي. زموږ اهل سنت والجماعت علما ورته وایي چې یا دا مړي نه دي. بیا نو ډېر احادیث آیاتونه دا ګرد پیش کړي دي چې ګرد نبي علیه السلام بارک داسې وایي چې دا ژوندي دي، آیاتونه پر دې ګواه دي چې دا ژوندي دي. نو چې ته کومه درکه دا وایاست؟ نو دوی دا مړه بولي. اوس په پاکستان کې مماتیان ورته وایي، دوی دا بیا دا ډله د مماتیان چې معنا د مړو ډله، چې نه دا څوک مړ شو بالا دا ولاړی بالا د وهابیانو د دوی هغه عقیده ده. نو د خدای په لاره کې چې څوک وي هغه نه مړ کېږي، نه پانې کېږي. نو څوک چې د خپل نفس څخه تیر شي، وشهید د خپل ځان تیر شو، هغه خدای پاک وایي مړي مور ته وایي. دغه رقم چې څوک تر خپل نفس هغه د پښو واچوي، دته خدای پاک یو قسم روحاني ژوند ورکوي. دا جسد یې مړ سي مګر روح ته د ژوندی وي. او دا حدیث شریف دی چې نبی علیه السلام مبارک صلی الله علیه و آله وسلم وایي که چا زه په خوب ولیدلم په ویښه به مې وویني. نو دا څوک لیدلی شي؟ یو عالم درس کوي، یو حدیث شریف وایي، یو بزرګ سړی مې بغل ته ناست دی، خو ده یو حدیث شریف وایي، بزرګ سړي پر غږ کړله، وایي دغه حدیث چې تا ووایه دا نبي علیه السلام مبارک نه دی ویلی. هغه ورته وایي ته څه دلیل لرې؟ زه خو کتاب ته ګورم چې وایم ته څه دلیل لرې؟ وایي دا د نبي علیه السلام مبارک صلی الله علیه وسلم ولاړ دی، هغه خپله وایي چې ما دا نه دی ویلی. ده چې ورته وکتله ویلي دي. هغه ورته ویله چې و دا حدیث ما نه دی ویلی. بېرته دا ثنا ویلي بېرته ځنې ولاړ. داسې نو ډېرو اولیاو نبي علیه السلام مبارک لیدلی دي، په ویښه باندې لیدلی دي، سم دم یې لیدلی دي. خو دا هغه روحي ژوند دی د دغو خلکو دی چې دا په دې دنیا کې خپل نفس د ډاګه ووایي، الله جل وعلا یو ابدي ژوند ورکوي. مثنوي شریف وګورئ، سر در پایه ګرداغه دی. هغه وایي ځان مړ که ته به ژوندی سې. باره خلک وایي نو څنګه ځان مړ که زه به ژوندی سم؟ دغه نفس دې مړ که ته به داسې ژوند به خدای پاک درکړي چې هغه به نه مړ کېږي.
نو نبی علیه السلام مبارک هم دغه خبره کوي چې موتو قبل ان تموتو، مړه سئ د مخه در دې چې تاسې مړه کېږئ، مړه سئ د مخه در دې چې تاسې مړه کېږئ. فمن له صدق إرادة وطلب يحب أن يموت عن نفسه ولا يبالي سقط عن الموت. وایي څوک چې د خدای د لارې رښتینی سړی وي هغه په دې باک نه کوي چې دا باک یې په دې نه کېږي چې دی د مرګه شوسي یا مرګ د ده څخه شوسي. که څه هم دا مرګ په خپل ذات کې وایي تریخ شی دی، په ظاهره تریخ دی، لکن حلو فی الحقیقه، بیا دا مرګ خوږ دی په حقیقت کې. ولی وایي الموت مرګ چې دی جسر، دا یو پل دی، یوصل الحبیب الى الحبیب، وصل کوي یو حبیب د بل حبیب سره، حبیب و محبوب سره یو شي کوي، یو ځای کوي. دا مرګ دی. که مرګ نه وي نو سړی دا لقا د خدای پاک بیا نسي پیدا کولی. او په دغه مرګ کې چې ته نفس پرېږدې، ځان دا نفس مړ کړي، خپل ځان ته په دې کې حیات حقیقي وای موجود دی. و شفاء لمرض القلب، بیا شفا د مرض څخه د زړه هغه پکې موجوده ده. نو وای هر څوک چې مریض یې غواړي چې زه دې جوړ سم، نو خو ډاکټر دوا ورکوي یا ترخه دوا ورکوي. نو چې ترخه دوا چا نوش کړل هغه به جوړ صحت به پیدا کړي. نو که څه هم دغه حالات چې ته خپل نفس تر کویې وژنې، دا غوړپ تریخ دی، مګر تر شا یې ډېرې عسلونه په پسې دي، عسل په پسې دي، برو شکرنۍ په پسې دي. نو څوک چې وایي رښتینې اراده نه لري پر طرف د خدای پاک، هغه د مجاهدې څخه تښتي. ولې دا نفس باندې دا مجاهده ډېره زوروره ده. ته مثال روژې نیسې، ګره خلک خوراک کوي ته نه کوي، ګره چای څښي ته نه څښي، دا نفس ډېر پر نفس باندې ډېر تکلیف دي کار دی دا. نو څوک چې اراده د خدای او رسول نه لري هغه د خپل نفس چاغوي. څوک چې هغه ته اراده لري هغه نفس پرېږدي مجاهدې ته وژه ورکوي، نو هغه د طبیعت هغه هر څه حساس و حیوانیت چې په دې کې دي هغه قطع کړي. نو دغه سړی به خپل مراد ته بیا رسېږي. نو ولا یتمنوه، دی به هیڅکله تمنا او خواهش د مرګ ونه کړي، بما قدمت ایدیهم والله علیم بالظالمین. الله جل وعلا شطر عالم دی په ظالمانو سره. په دغه روح البیان 608 صفحه کې جلد نم دی. وایي یو باچا د باچیانو ول زه په ټول دنیا په سفر باندې ځم، دی نو د تکبر څخه بیخي ډک باچا و او هیڅ ملت ته فکر نه کوي او د چا سره خبره نه کول د ډېره خیاله څخه. ول داسې آس راته راوړي چې په ټول دنیا کې نه وي، داسې کالي راته راوړي چې په ټول دنیا کې نه وي، دا یې ټوله ورته راوړل. او دا خلکو ته یې کتله لا نه وایي. ولا ینظر الی الناس کبرا، د کبر څخه، او نه ځان ته نږدې څوک پرېښوي، هېڅوک نه سوی ورتللی چې ما ته مه رانږدې کېږي. په دې وخت کې یو سړی ورته رالی، ملنګ ورته رالی چې موږ یې ملنګ بولو. ملنګ چې ورته رالی رس الهیئتو سلام یې پر ادا کړي چې السلام علیکم باچا صاحب. باچا صاحب فلم یرید علیه السلام، مخ یې ځنې واړوي چې زه د وزیرانو سره مخ اړوم، د خانانو سره مخ اړوم، دا مسکین سړی ما ته سلام راچي، مخ یې ځنې واړوي، سلام یې وروالی نه کوي. نو دغه ملنګ ورلی در آس در دا کیزې ونیوي، او ورته ویل چې او باچا زما تا لره یو حاجت دی، خو دی چیرې دې ته حاضرېږي چې د یو چا حاجت ته چې دی ځان اماده کړي. وایي ته ځه ولاړ شه، صبر کوه، بیا چې هر وخت زه راللم د خپل ځای ته بیا به ما ورته ګورم. هغه ورته وایي یا زما اوس تا سره د سپل حاله حاجت دی. نو ده ته ډېر قهر ورلی ده، دا به د دغه یې ځینې کش کړل. نو بیا باچا ته دی په پسې شو چې پټه یوه خبره درته کوم. باچا په دې وخت کې
د دې سړي کې اثر پر پرېوتی. پوه شو چې دا سړی ولا یو کیفیت لري. ول ښه دی رانږدې په غوږ کې ورته وویل انا ملک الموت، زه عزراییل یم علیه السلام، او اوس د سپي روح قبضوم. ابلا باچا کې اضطراب پیدا شو، ژبه سره ګنګوړه ورته کوي، ورته وایي دعني حتى ارجع الى اهلي، ته ما پرېږدی پلا به زه د خپل کور ته ولاړ سم، خپل حاجت به د سره کم، رخصت به ځنې واخلم. قال لا والله لا ترى اهلك ومالك ابدا. دا سړی ورته وایي قسم په خدای سره ته به هېڅکله زما څخه نه بیا اهل ووینې، نه به اولاد ووینې، نه به مال ووینې در ابده پورې. پر هغه ځای د آس څخه درب راشوه سو، مړ سو. دا د بد سړي دغسې حال وي، تکبر لویي و غرور کوي دی چې وایي زه یم. بیا نو چې ملکه ورته راسي، د مرګ نیټه یې راسي، دغه یوه ثانیه یې پرېږدي نه چې دی دې پر یو خوا باندې ولاړ سي. بیا دغه ملکه راغله، یو مؤمن سړی دی، ښه عادي سړی دی، هغه ته راغله، سلام یې پر ادا کړي. هغه ویل وعلیکم سلام. ورته وایي ان لی لیک حاجة، وایي زما ستا سره یو حاجت دی چې زه سره شریک کړم ستا په غوږ کې، د چا مخ ته نه درته وایم. فقال هات، هغه وایي راسه، غوږ یې ورته ونیوي. نو پټ یې په غوږ کې ورته وویل انا ملک الموت، وایي زه ملک الموت عزراییل علیه السلام یم. هغه سړی څه ورته وایي مرحبا واهلا بما طالت غیبته، مرحبا دې وي خپل کور ته راغلې، څونه راباندې اوږد سو دا ستا غیبت زما څخه چې ته نه وې غائب وې. فوالله ما كان في الارض غائب احب الي ان القاه منك، قسم په خدای سره په دا ټوله مځکه کې چې زما څخه هر شی غایب سوی دی، زما ته هغه خوښ غائب بل څوک نه و، ته وې چې ته عزراییل علیه السلام ما ته ډېر خوښ وي چې زما څخه غایب وي چې زه تا پیدا کړم. نو ملک الموت ورته وایي اقضي حاجتك التي خرجت لها، تو خو به د کوره په یو حاجت پسې راوتلی یې، اوس د خپل حاجت د سره که باره به دې مړ کړم. فقال ما لي حاجة أكبر عندي ولا أحب من لقاء الله. نو دا ښه سړی ورته وایي قسم په خدای ده که ما ته داسې حاجت و کار غټ بل زما په نیز وي او نه ډېر خوښتره کار ما ته په دې دنیا کې ستا من لقاء الله، تر لقاء د رب جل جلاله، چې زه د خپل خدای سره ملاقات سم، دا ما ته خوښتره دی، غټ حاجت و کار دغه دی، زه بل کار نه لرم. راځه فاختر على أي حالة شئت، بس روح را سواخ پر هر حال چې ستا خوښ وي، زه به ستا روح قبض کړم. بیا دغه ورته وایي ته ښه فکر وکړه، یو کار مار لرې هغه دې وکړه، باره به زه تا ته وخت درکوم. نو قال نو چې مجبور دې کړم سیدي، نو ما ته دومره وخت راکړه چې ما زه اودس تازه کړم او 2 رکعاته لمونځ وکړم، پر اخري سجده پر سجده پروت یم، زما روح قبض کړه. دغه شی مې نو د دنیا ارمان مې نو بیا دغه دی چې د خدای پاک ته زه پر سجده یم او د هغه پسې مړ سم، دا مې د دې دنیا غټ ارمان دی، دا ګرد زندګي مې د دغه دپاره کړی. نو اودس تازه کړي، لمونځ یې وکړي، پر اخري سجده و روح یې قبض ولاړې. نو دا چې ښه مؤمن مسلمان وي هغه لقاء د رب جل وعلا ډېره خوښ لري. نو موږ خو دونه غټ پیټې درنې ډبرې په شا باندې کړي دي چې اوس د خپل عمله څخه موږ بیریږو. نو دا د مرګ بیان چې د خدای دوستان چې دي هغه د مرګ څخه نه بیریږي. نبی علیه السلام مبارک صلی الله علیه وسلم دی عایشې بیبي فاطمې رضی الله عنها ژړله. نبی علیه السلام مبارک فاطمې رضی الله عنها ته وایي ته مه ژاړه، وروسته در دغې ثانیې وروسته چې دا زه په بیا غم و کرب ستا پر پلار باندې نسته، بس دغه دی، ته مه ژاړه بالا لیس علی ابیک کرب بعد، در دې وروسته بیا ستا پر پلار باندې غم نسته. نو هغه د سکندن مشکلات و وروسته نو بیا خپل نبی علیه السلام مبارک ته ویلي دي چې بیا ستا پر پلار بیا نور شي نسته، یو به خوشحالیانې دي. نو قلت ورته وایه ان الموت، قل ورته وایه او نبی علیه السلام مبارک ان الموت مرګ الذي هغه تفرون منه، تاسو خو تېښته کوئ د دې مرګ څخه.
فإنه دا مرګ ملاقیکم ستاسو سره ملاقات کیږي. تاسو خو چې هر څونه دواوې کوئ، اپریشنونه کوئ، شفاخانې جوړوئ، په ډاکټر باندې ځان ګورئ، فشارونه ګورئ، وینه ګورئ، خو دا ټوله د دې دپاره چې د مرګه ځان وتښتوئ. تاسو ځینې تېښته کوئ خو دی د سره ملاقات کیږي. قل ان الموت الذي تفرون منه، ورته وایه هغه مرګ چې تاسو تېښته ځینې کوئ فإنه ملاقیکم، دی د سره ملاقات کیږي. ثم تردون، بیا به تاسې ردېږي الى عالم الغیب، هغه ذاته چې دی عالم په پټو سره دی، و شهادت یې په ښکاره سره دی. نو ستاسو پټ او لڅ ټوله ورته معلوم دي، ټوله یې لیکلي دي. فینبئ، بیا به خبر کړي کوم تاسې بما په هغسې اعمالو سره کنتم تاسې ورته تعملون، تاسې عملونه کول. کم عمل چې تاسې کاوه په هغه باندې به بیا خبر کړي الله جل وعلا. نو د مرګ تېښته خو موږ بیخي ډېره کوو، بیخي مو مرګ ناخوښه دی. نو الله جل وعلا دې ښایسته عملونه موږ تاسو ته رانصیب کړي، چې عمل مو سم وي، دوسیه مو پاکه وي. نو بیا چې قاضي ته څوک ورځي نو بیا څه پرواز ده، ودې ګوري دوسیه دې وګوري، کم دغه بر قانون باش ایمن باش، پر قرآن پر شریعت ووسیږه، بیا غم ووسیږه، هیڅ مشکل نشته. په دربار کې د رب جل وعلا هیڅ دغه نسته، ظلم نسته. نو چې خپل عملنامې پاکې کو بس دغه درسته خبره ده. عملنامه پاکول په توبه و استغفار سره او بیا ګناه ته نه نږدې کولو سره کیږي. خدای دې دا رانصیب کړي چې هم خپل عملنامې پاکې کو هم ګناه ته ورنږدې نسو. د دې توفیق موږ سره نسته، الله جل وعلا مرسته به دا کیږي. نو موږ ستاسې وظیفه اوس څه شول؟ هغه اصلي شی هغه دا دی خپل خدای ته زاری و ننوات، خپل خدای پاک ته زاری، بغاری، ژړاوي چې خدایه ته مو پاک یې، ته مو پر برابر کې پر حق لاره باندې. موږ خو حق لاره نشو پیدا کولی، د یوې خوا شیطانه پسې دی، د بلې خوا نفسونه مو غټ غټ دي، د بلې خوا هواوې مو غټې غټې دي، دا موږ غټې کړي دي. هلته اولادونه راپسې دي، دا د دنیا عیش و عشرتونه، دا ښه مټران، دا پاسته پاسته، دا وریجې و غوښې، دا بنجړان، دا یخ شلومبې، دا کولران، دا ګرده موږ وروره، دا چیرې موږ سپېره قبر ته وګورو، دا خاورو ته کله د چا زړه ورغواړي. نو الله جل وعلا دې فضل غیبي را باندې وکړي، کارونه نو کوي سره درانه دي، هېڅ مو زړه نه غواړي چې د هر انسان ته ګورې د مرګ څخه بیخي ورنږدې کېږي. لعنت مرګ نوم یې وایي، نوم یې مه اخله، وایي بلا تشبیه ته مړ سوی وې، ما په خوب کې ولیدلې. شک کوه تلی مړ کېږي، بلا تشبیه مشبیه نه غواړي، هر سړی مړ کېږي. كل نفس ذائقة الموت. نو دا خدا سو. وس الله جل وعلا شانه فرمایي د جمعې لمنځ راشي، یا ایها الذین آمنوا، آیا کسانو چې تاسې مؤمنان یاست، اذا هر وخت نودي چې غږ وسجې صلات ته پاره د لمانځه، من یوم الجمعة، من په معنا سره د فی دی، یعنی فی یوم الجمعة، په ورځ کې د جمعې. نو فسعوا، چې هبک ولاړ شئ الی ذکر الله، والمانځه ته د جمعې و ذکر ته د الله جل جلاله، وذروا، پرېږدي البیع، خرید او فروش. نو زموږ د امام اعظم صاحب مبارک مذهب دا دی چې غږ وسو، یعنی په اول اذان سره بلا حرامیږي خرید و فروش، بلا به نه کوي، دوکانونه به تړي، ځغلی به مخ ته جمعې د لمانځه پر خوا باندې. نو سړی به دغسې جمعې لمانځه ته وختي ځي. دغه اوس دغه امر چې خدای پاک وکړي کومه تاسو ته خیر لکم، ډېر ښه دی ان کنتم تعلمون، که چیرې تاسې په دې باندې پوهېږئ نو دا کار ستاسې دپاره ډېر بهتر دی او ښه دی. اوس نو دغه په اول اذان سره زموږ ستاسې تګ دا پر موږ واجب شو چې بالا به کوو. نو علما لیکي چې د جمعې لمانځه ته به سړی وختي ورځي، يبكرون إلى الجمعة تبكيرا كثيرا عند الغداة أو قبلها. شو وختي بلا سړی ورځي او ډوډۍ به سړی نه خوري مګر وروسته د لمانځه ادا کولو. ځکه صحابه و مبارکانو نبي علیه السلام مبارک په ورځ کې د جمعې بس خپل غسل به وکړي، وختي بلا جمعې لمانځه ته ولاړل. هغه وخت ډوډۍ د دوی نه درلودی، نو بیا به د جمعې لمونځ چې وکړي بیا به نو دوی که یو ناره وي یو شی خوړی بیا به یې خو خوړله. نو ښه طریقه دا ده چې سړی د لمانځه وروسته ډوډۍ وخوري. او نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم بخاری و مسلم حدیث دی، فرمایلی دی وای من اغتسل یوم الجمعه، که چا غسل وکړي په ورځ کې د جمعې،
ثم راح في ساعة الأولى بیا په اول لمبر کې دی په اول ساعت کې د جمعې لمانځه ته ورغلی فکأنما قرب بدنه لکه ده چې یو وش خیرات کوي د جمعې لمونځ و هغه ثوابونه اخ جلا دا ستا د وختي ورتللو پر برابر باندې د یوه وش ثواب خدای پاک تا ته درکوي تر 1 لک کالدارې ګران دی ومن راح في الساعة الثانية که څوک په دوهم لمبر کې د جمعې لمانځه ته ورغلی په دوهم ساعت کې فکأنما قرب بقره لکه غوا چې خیرات کړي غوا هم در 1 لک کالدارې ګرانه دا خاص ثوابونه د دې وخت چې تګ ومن راح في الساعة الثالثة که څوک په دریم ساعت کې ورغلی فکأنما قرب کبشا لکه پسه چې د خیرات کوي او په څلورم ساعت کې لکه د چې چرګه خیرات کړي که په پنځم ساعت کې ورغلی ګویا کې د هګۍ خیرات کړل نو بیا کوم وخت چې ملا صاحب د خطبې دپاره راووتی ملایکې هغه فضیلت بلا پټوي نوشته نه کوي راځي د ملا صاحب و خطبې ته غوږ نیسي نو دا ډېر جلیل القدر لمونځ دی دا د جمعې او ډېر ثوابونه پر مرتب دي نو ګوره ما كنا نقیل ولا نتغد الا بعد الجمعه موږ نه و چې یا دې بدوسو او یا ډوډۍ وخورو مګر دا کارونه موږ وروسته د جمعې د لمانځه کول نو د جمعې لمونځ چې دی دا ښه طریقه دا ده چې سړی مخکې ځان ورته حاضر کړي ښه په اول وخت کې ورسي دومره ثوابونه پر مرتب دي فاذا قضیت الصلاه کوم وخت چې ادا سي لمونځ فانتشروا تاسې بالا وپشل سي ولاړ سي امر د اباحتې فی الارض په دا مځکه کې وبده هو طلب کړي من فضل الله د فضل څه د الله جل جلاله فضل د الله جل جلاله طلب کړي کاروبار وکړي بعض علما وایي ولاړ سي اجرو ته زیارتونه وکړي ولاړ سي ذکرونه وکړي وظیفې وکړي فضل د خدای پاک لاس ته راوړي د هغه نو ډېر ښه دی واذکروا الله کثیرا ذکر د خدای پاک ډېر وکړي لعلکم تفلحون بیا حقه ده چې تاسې به کامیابه سي نو یو څه بیان نور د جمعې د لمانځه په برابري باندې شته نو اوس د لمانځه وخت راباندې پوره شو هغه به انشاءالله سبا سبقه کې د هغه آیات به بېرته راوګرځوو باره به نو بیا هغه نور احکام د جمعې هغه به پسې ووایو انشاءالله یې زده به وکړو تاسې نو کې وختي راځئ په شوق راځئ خدای دې خیر درکړي الحمد لله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين صدق الله العلي العظيم د جمعې لمونځ مبارک چې دی دا پر مؤمنانو باندې چې په مؤمنانو کې اهل شار والا خلق وي پر هغو باندې دا لمونځ فرض دی البته دغه اهل شار کې به هم څوک ناجوړی ګډ معذوره مسافر نه وي پر ښځه مسافر ناجوړي ګډ شل پر دې باندې فرض نه دی د جمعې لمونځ چې فرض سوی دی دا په مدینه طیبه کې فرض شو
ځکه بخاري و مسلم دا حدیث را نقل کړی دی کان النبي صلی الله علیه وسلم یخطب یوم الجمعه ده به خطبه په ورځ کې د جمعې ویل نو خطبه هم د جمعې د لمانځه سره دا د هغه رقم واجب ده چې سړی به غوږ ورته نیسي اوري بیا نو ځکه دلته الله جل وعلا شانه فرمایي یا ایها الذین آمنوا ایا کسانو چې تاسې مؤمنان یاست اذا نودي للصلاة چې کوم وخت غږ وسي د پاره د لمانځه اذان وسي د پاره د لمانځه نو فاسعوا الى ذکر الله ولاړ سئ و ذکر ته د الله جل جلاله والمانځه ته د جمعې خطبې ته ورسي چې هغه ذکر دی د خدای پاک لمونځ وکړي وذرو پرېږدي البیع والشراء بیع و شراب پرېږدي اوس نو اذان الاول چې و دا حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه بلابود کی په حضور کې د صحابه و چې مدینه شریفه ډېره پراخه سول خلک ډېر سوله نو ځکه چې د دغه اول اذان دا به یو څه مخکې کاوه او دوهم اذان بیا د خطبې سره کاوه او بیا اقامت کاوه نو ځکه علما لیکي وایي د دریم اذان دغه کوي دوه خو اذان و اقامت او مخکې اذان دغه اولنی اذان دا د عثمان رضی الله عنه په خلافت کې بلابود شو نو زموږ په مذهب د علماو دغه حکم دی چې اول اذان وسی بلا به سړی څه کوي دکانداري به پرېږدي کاروبار به پرېږدي نور مشغوله به پرېږدي ځي به د جمعې لمانځه د جمعې لمونځ به نه پرېږدي نو ځکه د دغه اذان څخه چې اذا نودي للصلاة چې اول اذان وسی فاسعوا الى ذکر الله چې ابک ځي ولمانځه ته د جمعې پرېږدي خپل خرید او فروش ذلکم خیر لکم دا کار ستاسو دپاره ډېر خیر دی ان کنتم تعلمون که چیرې تاسې علم لرئ دا خپله ګټه پورته کړئ فاذا قضیت الصلاة چې کوم وخت لمونځ ادا کړئ فانتشروا تاسې ولاړ سئ امر د اباحت فی الارض په ځمکه کې وابتغوا طلب کړئ رزق من فضل الله د فضل څخه د الله جل جلاله خپله حلاله خواري وکاږئ هم هېڅ پروا نه کوي او رزق په معنا سره د دې هم دی چې د آخرت دپاره ډېره خواري وکاږئ په مور پلار پوښتنې ته ورسئ د اقرباو پوښتنې ته ورسئ اجرو ته ولاړ سئ واذکروا الله ذکر د الله جل وعلا وکړئ کثیرا ډېر لعلکم تفلحون بیا حق ده چې تاسې به کامیابه سئ بری به پیدا کړي نو ځکه د جمعې د لمانځه وروسته ذکر ډېر ثواب لري خو په ذکر کې بیا درود شریف ډېر ثواب لري ځکه چې نبي علیه السلام مبارک تخصیص په کړی دی چې بیا به راسي په ذکر کې بیا درود شریف ډېر ثواب لري او بل داسې و یو ورځ د نبي علیه السلام مبارک صلی الله علیه و وسلم پر خطبه باندې و په مدینه طیبه کې کهڅالي راغلی و غنم نه و پخوا زمانه کې داسې اصطلاح وه چې کم وخت به یو قافله د یو ځای سره راله نو د کلي په راپوټي به ودرېدل درب درب به یې جوړ کړي یو ډول مول به یې ودربوي نو خلک به خبر سو چې ولا هغه د غنم راله نو په مدینه شریفه کې کهڅالي و غنم نه وه دوی د جمعې لمونځ کاوه په دې وخت کې نبي علیه السلام بر خطبه وایي او ډول ول نو خلک خو د اول سر و ښه پوهان نه وه ښه علم یې نه و حاصل کړی قرار ګرد ور ووتل فقط 12 نفره نبي علیه السلام مبارک ته پاتې نو نبي علیه السلام مبارک ورته بهر داسې ورته وفرمیل ول که ټوله وتلي وای دغه شله به د اور درته ډکه سوې وای خو 12 نفره بیا ور پاته سول چې نبي علیه السلام مبارک صلی الله علیه وسلم خطبې ته یې غوږ نیولی نو الله جل وعلا دا آیات مبارک پسې نازل کړي واذا رأوا تجارة کم وخت دوی وویني تجارت او لهوه یا دغه شرنګاوي یا دغه ډول نو ينفضوا الیها دوی ورځي ورشویږي تګ کوي الیها و دغه ډول و دغه قافلې ته د غنمو وترکو پرېږدي که تا قائما په ولاړې سره ته په ولاړې ورته ولاړې خطبه ورته وایه او دوی تا پرېږدي نو قلت ورته وایه او نبي علیه السلام مبارک صلی الله علیه وسلم ما هغه شی عند الله چې په نیز د الله جل وعلا دي ثوابونه خیر هغه ډېر ښه دي ستاسو دپاره من اللهو در دغه ډولونه چې درته کوي و من التجاره او در تجارت ستا دپاره دغه خیر دی والله الله جل وعلا خیر الرازقین خیر د رزق ورکوونکی دی ښه رزق چې ورکوي هغه الله جل وعلا شانه دی نو ځکه چې یهودو
د شنبې ورځ د دې د جمعې وه، د نصاراو دا د یک شنبې ورځ وه. نو ځکه بهترینه ورځ چې ده هغه ورځ د جمعې ده، سیده د ورځ د جمعې د الله جل وعلا دې امت ته ورکړل. یعنی دا امت په دربار کې د الله جل وعلا قدر لري، عزت لري، په دې معنی چې در ټولو امتو یې په ښه شیانو سره دغه امت خاص کړی دی. اول خو داسې دی دا امت د نبي کریم صلی الله علیه و آله وسلم دی. نو د یو چا چې مشر ستانه وي هغه قوم هم سره ستانه کیږي. نو چې نبی مبارک مستانه دی، امتیان هم ستانه دي، په دربار کې د الله جل جلاله قدر او عزت لري. نو د یو د دې ښو شیانو څخه د جمعې ورځ دې امت ته ورکول شول. بل د جمعې په ورځ کې دننه بیا الله جل وعلا داسې یو لمونځ ورکوي چې د 10 ورځو ګناه وي الله جل وعلا فرجوي. بل په دې کې دننه پسې ورځ کې د جمعې یو ساعت ورکوي دې امت ته چې کومه دعا دا امتي کوي موافقه د هغه ساعت سره راسي د الله جل وعلا په دربار کې هغه دعا قبوله ده. دا یو ساعت موجود دی، دا سته. نو ځکه چې په دې جمعې مبارکه کې ورځ کې د مؤمنانو ګناوې رژېږي، دا د دې د تجارت ورځ ده، دا د دې د عبادت ورځ ده. خو د دې ټولې ورځې عبادت یې په دغه 2 رکعاته کې الله جل جلاله ایښی دي. د دې غاړې په دې 2 رکعاته د جمعې غاړه ورباس، یعنی باید دا وایي چې موږ ټوله جمعې ورځ عبادت کولی. خو که دغه جمعې لمونځ موږ وکړو ګویا کې موږ ټوله ورځ عبادت وکړو. او بیا وروسته نو د الله جل جلاله ذکر ډیر، دا د شکریې دپاره چې الله جل جلاله ډیر ستر نعمت درکوي چې ته جوړ روغ د جمعې جمانځه ته راوستلی، د جمعې لمونځ دې ادا کړي. او نبی علیه السلام مبارک صلی الله علیه و آله وسلم به چې د جمعې لمونځ کاوه دا جوالو ته به وایي ډېره سایه نه وه چې مازې به زوال وسو، بس نبی علیه السلام مبارک په دې اول وخت کې د جمعې لمونځ ورکاوه. لکه اوس زموږ چې 12 بجې سي، نو اوس خو تقریبا پاوبالا زوال کېږي، نو پر دغه 12 و په دغه ټیم کې به نبی علیه السلام مبارک دستي لمونځ ورکاوه. یعنې ښه طریقه یې دا ده چې وختي وکول شي، سنت طریقه. نو دا چې خلک بیا مشغولتیا لري، غسل کوي، کالي اغوندي، دوکانونه لري، هغه کوي، نو علما یې نه کوي ورته ځنډوي 1 بجې ته، نو دغه 1 بجه بیا بیخي ښه وخت دی چې هم د خلکو اشتراک کېږي، هم خلکو سره عادت دی. او دا خو پرون وویله چې صحابه مبارکان ویل ما كنا نقیل ولا نتغدی الا بعد الجمعه، موږ نه بېدېدلو نه مو غذا کوله، ډوډۍ خوړله وروسته الا مګر جمعې د لمانځه وروسته مو خوړل. مخکې بس دغه نه وه چې بس دوی به خپل غسل و کالي و مسواک و دا عطرونه به وویله، بس لمانځه ته به راغلل، نو ښه پر وخت به راغلله، نو ناست به. نو خو دا خو موږ وویله چې څوک اول د وارې په اول نمبر کې ورسي، لکه ده چې وښه خیرات کړل، 2م نمبر لکه غویی، 3م نمبر لکه پسه، 4م نمبر لکه بیا داسې دی لکه چرګه، 5م نمبر کې لکه یو اګی چې خیرات کړي چې ملا صاحب راوځي خطبې ته، بارونو دغسې خطبې په وخت کې بارونو دغه فضائل خلاصې بالا ملایکې هغه عملنامې وپیچي، بالا ځي په خپله دغه باندې غوږ نیسي و ذکر ته دا خطبې ته باره غوږ نیولی. نو سړی دغسې په اول وخت کې صحابه مبارکان جمعې لمانځه ته ورتلل. نو دا چې دوی وایي خوراک دغه نه کوي، وایي دا لکثرة البکور الیها، چې دوی ډېر وختچوالی په دې لمانځه سره کاوه چې وختچي به لمانځه ته ورتلل. او په بل حدیث شریف کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې منع دي سي هغه قومونه چې دوی پرېږدي د جمعات
د جمعې لمنځونه پرېږدي او لا یختمن الله على قلوبهم خدای پاک به مهر ووهي د دوی په زړو باندې ثم لیکونن من الغافلین بیا به دوی د غافلانو خلکو څخه وګرځېږي. اوس نو چې دوی جمعې پرېږدي دغه عدد یې هم راښودلی دی. نبي کریم صلی الله علیه وسلم بل حدیث شریف کې فرمایي امام مسلم را نقل کړي دي دا حدیثونه من ترک الجمعه 3 مرات که چا د جمعې لمونځ 3 ورځې پرېښوي تهاونا بها سستي یې کول د جمعې په لمانځه سره نو طبع الله على قلبه خدای پاک به مهر پر زړه ور ووهي. نو دغه مهر چې دی دا خورا بل ځای کې راځي چې دا د منافقت مهر به وي بیا به دا مهر د دې څخه نه ایسته کېږي. او غسل د جمعې په لمانځه ښه مسنونه طریقه ده چې سړی غسل وکړي مسواک ووهي عطر ووهي دا د نبي علیه السلام مبارک مسنونه طریقه ده. ځکه نبي علیه السلام مبارک وایي غسل یوم الجمعه واجبا على كل محتلم پر هر بالغ سړي باندې دلته د واجب په تورې سره راغلی دی خو دا مسنونه طریقه ده. وسواک وان یمس من الطیب اهله چې ښه عطر د کوروالاو د دې عطر ووهي او بیا مسجد ته راسي. او په انصارو کې هم دغسې یو قانون و چې دوی به راجمع کېدله پر اسعد ابن زراره باندې هغه به یې 2 رکعته لمونځ ورکوي او نو دغه دوی د جمعې په ورځ کوله دغه یې د جمعې لمونځ پسې مسما کوي بیا به یو پسه هم حلال کوي خیرات به یې وکړي ګور د به هغه ډوډۍ موډۍ سره وخوړله دا خپل د کلي د وطن خلک به ټوله په راټولو. او بل روایت کې به راځي چې مصعب ابن عمیر رضی الله تعالی عنه باندې راجمع کېدل چې دی اول سفیر د نبی علیه السلام مبارک صلی الله علیه وسلم چې مدینه شریف ته لیږلی و هغه خلک په اسلام مشرف کړه بیا دغه چې دا پرسي وي نه ور دغه یو خلک راجمع کېدل یو 2 رکعات لمونځ بیا ورکړي. او صحیح روایت دا دی چې د جمعې اول منځ په فرضیت کې هغه د نبی علیه السلام مبارک په امامت سره سوی دی وروسته در دي چې د هجرت و مدینه شریف ته وکړي بعد قدومه الى المدينه ب4 ايام يعني ورسته در سلور ورځې نبی علیه السلام مبارک تیر کړي د جمعې ورځ رااله چې راغله له د منځ ورکړي د جمعې انو دغه هغه اول منځ چې به بني سالم ابن عوف کې دغه وخت راغلی نبی علیه السلام مبارک ته ودرېدی فصلى في بطن وادي په نس کې د شلې ودرېدی حيث خطب صلى الله عليه وسلم صلى بالناس خطبه یې ویل منځ خلکو ته ورکړي. وسوم دغه ځای چې دی چې د مسجد نبوي صلی الله علیه وسلم څخه مسجد قباء پر طرف ځي په مابین کې بس تک سپین مسجد دی مسجد الجمعه ورته ویل کېږي دلته شلاوه په دغه کې اول نبی علیه السلام مبارک صلی الله علیه وسلم روانو دوی راتلی بس پر دغه ځای د ماپښین همدغه د جمعې لمونځ ورکړي. نو بیا چې ورکړي باره یې وویل ان الله افترض علیکم الجموع فی مقام هذا الله جل وعلا فرض کی پر تاسو باندې لمونځ د جمعې په مقام هذا په دغه ځای کې په یوم هذا په دغه ورځ کې په شهر هذا په دغه میاشت کې په عام هذا په دغه کال کې د هجرت الى یوم القیامه تر ورځې پر د قیامت بدایي. نو که چا پرېښو استخفافا بها د جمعې د لمانځه سره سپکوالی کاوه یا انکار کاوه فلا جمع الله شمله ولا بارک فی امره بیا به دته برکت خدای پاک د په څه شانو کې نه اچي نه به راجمع کېږي د فکر به نه راجمع کېږي برکت به په هېڅ شي کې نه وي او نه به لمونځ نور د ده قبلېږي د جمعې لمونځ نه کوي نه به زکات قبلېږي نه به حج قبلېږي نه به روژه قبلېږي او نه به ده لره نیکي وي حتی یتوبه تر څو چې دی توبه کاږي د دې انکار څخه د جمعې د لمانځه. او نور علما بیا وایي چې مدینه منوره کې یو څه وخت نبی علیه السلام مبارک تیر کړي بیا وروسته دا د جمعې آیات مبارک نازل شو وروسته فرض شو یعنی دستي په 4 ورځو کې هغه خلک بعض علما یې نه تاییدوي دا خبره وایي دا وروسته بیا سوی دي.
چې په دغو علماو کې امام الوسی صاحب د روح المعانی ملا صاحب مبارک هم دا خبره کوي چې وایي نو کې بیا وروسته دا فرض سوی دي جمعې لمونځ. او نبی علیه السلام مبارک صلی الله علیه وسلم په شان کې د ورځې د جمعې فرمایي وایي خیر یوم، بهترینه د ورځې طلعه چې راختلې دي علیه پر هغې باندې الشمس والمر یوم الجمعه، ورځ د جمعې ده. فيه خلق آدم، الله جل جلاله آدم علیه السلام پیدا کړی دی. فيه ادخل الجنه، په دغه ورځ کې داخل سوی دی، و جنت ته. وفيه اخرج منها، بیرته د جنت په دغه جمعه ایستل سوی دی. ولا تقوم الساعه، نه قائمیږي ورځ د قیامت الا فی یوم الجمعه، ورځ د قیامت به هم په ورځ کې د جمعې وي. او هغه ساعت چې ما وویل نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی، امام مسلم دا حدیث را نقل کړی دی، داسې نبی علیه السلام مبارک فرمایلی دی ان فی الجمعه، په جمعې په ورځ کې لساعتا یو ساعت شته، لا یوافقها عبد مسلم یسأل الله فیها خیرا الا اعطاه ایه، موافقه به ونه کي په دغه ساعت کې یو مسلمان چې دی د خپل خدای پاک د خیر سوال کوي مګر الله جل وعلا به هغه ورکي. خو بیا پر وهي ساعة خفیفة، لږ ګړی ساعت دی، لږ ساعت دی دا. او بل حدیث شریف کې امام ترمذی را نقل کړی دی، انس رضی الله عنه راوی دی، نبی علیه السلام مبارک فرمایلی التمسوا الساعه، تاسو طلب کړئ د اجابت ساعت التي ترجى، چې امید ورته کیږي فی یوم الجمعه، چې په ورځ کې د جمعې، بعد العصر، پس له مازدیګر د لمانځه څخه، الی غیبوبة الشمس، بیا د لمر غوټه کېدو پورې، چې د مازدیګر لمونځ وکړي بیا د لمر لوېدو پورې، په دغه وخت کې دعاوي چې څوک کوي، دعاوي باید سړی وکړي، هغه ساعت وایي په دغه وخت کې تاسو طلب کړئ. او بعضې علما بیا وایي د خطبې په دا دوه خطبه په مابینځ کې دغه وخت دی، بعضې وایي په دغه جمعې لمونځ چې شروع سي در پایه پورې چې خپل حاجتونه په زړه کې نیسي، بس دغه وخت دی. او بله فایده د جمعې دا ده، امام ترمذي و احمد دا حدیث را نقل کړی دی، رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم داسې فرمایي ما من مسلم یموت، نسته یو مسلمان چې دی مړ سي یوم الجمعه، چې په ورځ کې د جمعې، او لیلة الجمعه، یا په شپه کې د جمعې، الا وقاه الله فتنة القبر، مگر الله جل وعلا به دی وساتي د عذاب څخه د قبر په برکت د جمعې د ورځې، چې هم شپه ده هم ورځ ده، جمعې په شپه مړ سي او که د جمعې په ورځ مړ سي، نو دی ورسي خدای پاک به د عذاب څخه د قبر دی وساتي او نجات به ورکړي. بل وما من دابة في الارض الا وهي تفزع ليوم الجمعه الا ثقلين، نسته یو دابه په دې مځکه کې مګر چې وي هغه بیریږي په ورځ کې د جمعې، هغه بیریږي په ورځ کې د جمعې، خو انسانانو پیرانان نه بیریږي، هغه وایي اوس په قیامت راسي، اوس په عذاب راسي، اوس به مړ سم، اوس به مړ سم، په دغه کې پر دې باندې ماښام سي. نو ورځ د جمعې ډېره پاکیزه ورځ ده، په دې کې پاکي پکار ده، او ډېر ښه ځان صفا کول، ذکر کول، تلاوت کول، او بل چې دی سورة کهف شریف ویل د جمعې په ورځ، دا هم د لسو ورځې روښنایي الله جل وعلا درته ورکوي، یعنې باطني روښنایي ورکوي. دا ډېره روښانه صورت دی سورة کهف شریف، چې دا په 15مه سپاره کې شروع کېږي، 14مه کې خلاصېږي. نو دا سورة کهف د جمعې په ورځ تاسو تلاوتوئ، سهار د سره د جمعې د سره څخه در پایه مازدیګره پورې 4 وخت یې وایاست، او که د ورځې وخت نسي پیدا کولی بیا د جمعې په شپه یې ووایاست، پروا نه کوي، خو چې وویل سي مطلب. او بل دا دی چې سړی دا غسل، ښه کالي، مسواک، عطر، وخت چې د جمعې لمانځه ته تلل، دا مکمله ګټه ده. او بل دا دی چې وروسته د جمعې د لمانځه نو سړی د مور پلار زیارت ته ورسي، د دوستانو زیارت ته ورسي، ادیرې ته ورسي، دعاوې ورته وکړي، سورة یاسین شریف ووایي، سورة رعد شریف ووایي، د سورة البقرې د اخري آیاتونه لله ما فی السماوات شریف ووایي، دا 4 قله ووایي، یا ډېر سورتونه ووایي، هلته د مور پلار ثوابونه وسپاري، دا لکه د دې زیارت چې دوی وکړي هغه ډېر په خوشحاله کېږي. او بیا نو درود شریف ډېر ثواب لري، نو هغه د درود شریف ته حدیث شریف کې راځي چې افضل ترینه د ورځو چې ده یوم الجمعه ده، فاکثروا علی من الصلاة فيه، تاسو ډېرشت کوئ پر ما باندې د درود فيه په دې جمعې ورځ کې، فإن صلاتكم معروضه، ستاسو صلات راځي پر ما باندې. فقالوا یا رسول الله کیف تعرض صلاتنا، څنګه زموږ درودونه تا ته درځي، وقد ارمت تخبه خاورې سویه. قال ان الله تعالى حرم على الارض اجساد الانبياء، په تحقیق الله جل جلاله حرام کړي دي پر دې مځکه باندې جسدونه د انبیاو، مځکه یې نه خوري جسد د نبي مبارک. نو دا ویلي دي
اوس نو چې دغه نبي علیه السلام مبارک صلی الله علیه وسلم ویل چې دغه تاسو درودونه پر ما باندې وایاست ستاسو درود ما ته راځي نو دی په پوهېږي نو دا معلومه شوله چې نبي صلی الله علیه وسلم ژوندی دی په قبر داسې ژوندی دی چې موږ شعور نه پر لرو هر نبي حتی حدیث شریف کې راځي چې ټوله انبیا چې دي هغه ژوندي دي په قبر کې مړه نه دي ځکه چې ګوره د یو شهید کوروا شهید ته خدای پاک وایي مړي مه وایاست مګر شهید چې اوس یا کوروالا څوک په نکاح کولی شي د نبي کوروالا څوک نشي په نکاح کولی پس له مرګ څخه هم ولې چې دوی ژوندي دي په دې وجه باندې نو نبي علیه السلام مبارک صلی الله علیه و آله وسلم داسې ډېرو انبیاو سره خبرې کړي چې وایي زه بیده ومه په حجر اسود سره په ما سره لیدل وسوله د ډېرو شانو سوالونه د قریشو بیا چې د معراج د شپې څخه راغلی وایي په ما څخه سوالونه کوي چې بیت المقدس څنګه ځای و څنګه و نو ما خو نه ورته کتلې داسې ډېر خو یو لمونځ مې ورکړي ولاړلم نو الله جل وعلا وایي زما څخه حجاب پورته کوي ما بیت المقدس ته کتل چې دوی سوال کوي ما هغه جواب ورکوي او په دې وخت کې ما یو جماعت د انبیاو ولیدي او موسی علیه الصلاة والسلام ولیدي چې قائم ولاړو یصلي لمونځ کوي په قبر کې دا نبی علیه السلام مبارک صلی الله علیه و آله وسلم ولیدي عیسی علیه الصلاة والسلام زوی د مریم مې هم ولیدي لمونځ کاوه ابراهیم علیه الصلاة والسلام هم ولیدي چې ډېر اشبه الناس به یعنی ما ته ډېر سوی نو دغسې دا د نبی علیه السلام مبارک صلی الله علیه وسلم ویناوې دي وایي زه چې په شپه د معراج تلم ابلا خو په شپږم اسمان کې دی لیدلی دي وایي په ما سره لیدلی وسه د موسی علیه الصلاة والسلام عند کتیب الاحمر د سرې غونډۍ دي وهو قائما یصلي فی قبره موسی علیه السلام په خپل قبر کې پر مانځه باندې ولاړ دا ګوره ګرد احادیث دا امام مسلم را نقل کړی دی کتاب الفضائل کې او دغه رقم د حدیث لمبر 2315 د مسلم چې دوم حدیث د احادیث حوسته څخه کتاب دی داسې احادیث نو بیخي ډېر دي چې بل ځای راځي چې انبیا د خدای پاک چې دي هغه نه مړه کېږي هغه ژوندي دي او موسی علیه السلام په قبر کې پر مانځه باندې ولاړ او بیا یې په شپږم اسمان کې لیدلی دی نو دا د الله جل وعلا چې اراده وکړي یو شي ته هغه کېږي فعال لما یرید او داسې روایت هم راځي چې نبی علیه السلام مبارک فرمایلی دي ان الانبیاء لا یترکون فی قبورهم انبیا نه پاتېږي په خپلو قبرو کې بعد 40 لیله وروسته د 40 شپو ولكنهم يصلون بين يدي الله عز وجل دوی لمنځونه کوي بلا کیف په حضور کې د الله جل وعلا حتی ينفخوا في الصور تر څو چې په شپېلۍ کې پوکول کېږي داسې روایت هم راغلی دی دا امام دیلمي په مسند الفردوس کې رقم د حدیث 852 دی امام سیوطي په انباء الاسکیا کې هم را نقل کړی دی دوهم جلد 148 صفحه کې په جوامع کې هم راغلی دی 5309 لمبر حدیث دی دا رساله یو رساله د حیات الانبیاء بعد وفاتهم چې دوی ژوندي دي پس له وفات څخه ګوره بل حدیث چې نبی علیه السلام مبارک وایي چې موږ وایو انبیا علیهم السلام ژوندي دي هغه دا دی نبی علیه السلام الانبیاء احیاء فی قبورهم یصلون انبیا ټوله انبیا دوی ژوندي دي په خپلو قبرو کې لمنځونه کوي ځکه به دا قبر خو جنت باغچه ده دا قبر نه ده دوی ټوله لمنځونه کوي د دې روایت بیا ابو یعلا الموصولي په خپل مسند کې راخستی دی رقم د حدیث 3415 لمبر دی رقم د حدیث دی او ډیر محققین ویلي چې اسناده صحیح د دې سند هم ډیر صحیح دی او امام دیلمی په فردوس کې د حدیث کتاب دی په هغه کې هم راخستی دی دا حدیث هغه بیا په 403 لمبر حدیث دی ابو نعیم په اخبار اصبهان کې هم راخست دوم جلد 430 صفحه کې او امام هیثمی په مجموع زوائد اتم جلد 211 صفحه کې هم دا حدیث راخستی دی نو دا ټول پر دې باندې چې انبیا احیاء فی قبورهم یصلون دې منځونه کې دي ژوندي دي
نو اوس چې دوی دغه مسله چې ده دغه موږ چې سلفیان بولو دا د وهابیانو سره یو شاخ دي د دوی پای ګور د یو دي دوی اوله مسله چې اول د وارې دوی دا سلفیت ښکاره کوي په پاکستان کې دي په ملتان کې دا ښکاره کوي چې هم یو لویه مدرسه یې وه ځان یې پټ کړی و نیو ښکاره کړی دا زموږ د علماو سره ښه ارتباط درلودی اخر پای اوله مسله یې دغه رامابینځته کړله چې انبیا ټوله مړه دي نه ستا په درود خبرېږي نه په څه خبرېږي د دې ټولو احادیثو څخه انکار وکړي بیا نو عمده علما ورته ودرېدل د دې مقابله یې وکړله چې دا عقیده خو د دغه میرزا خان چې بولي د دغو بلاو ده او دا خو د شیګانو عقیده ده نو ته څنګه ځان ته اهل سنت و جماعت وایې صاحب بیا داسې خبره کوي چې دا انبیا مړه دي نو ډېرې پر دې باندې څېړنې ورسره وکړلې خبرې ورسره وکړلې خو ملامت یې کړله بیا دا خبره نه کوله خو دوی دونه تشهیر نه و کړی کرارې مدرسې پسې جوړول یې په مدرسو ته پیسې ورکول یې خپلې رایې پکې تکمیلول یې کول یې تر دا اوسه پورې دوی مدارس یې چې راوباسي څو چس سلفۍ درته راوباسي او چې راغلی نه وي د دې بیا زموږ خلک ملایي پسې ورکړي د دیوبند علما وایي چې په دې پسې لمونځ مکروه تحریمي دی نه دی پسې نو په دغه خاطر باندې اوله مسله د دې په کراچۍ کې په دې ځای کې بیخي مماتیان بولي دا حیاتیان یې بولي دا زموږ خلک دا حیاتیان دي دې ځانو ته مماتیان وایي چې انبیا علیهم السلام او دا د خدای دوستان وایي دا ګرده مړي دي وایي هېڅ نه پوهېږي موږ وایي مرګ خو ثابت دی خو الله جل وعلا بعض علما وایي د دې ټولو ښو خلکو سره اولیاو او انبیاو سره که څوم جسدونه دلي وي د عددي ارواحان چې دا شعاوې پر لري لکه لمر د لمر شعابان هغه جسد د دې ژوندی هغه ورسره وي دی پوهېږي چې قبر ته هر څوک ورسي په پوهېږي دا پلانکی دی په تلاوت یې پوهېږي په شی خو ارواحان یې په اعلی علیین کې وي لکه نبي علیه السلام بارک شو چې انبیا چې د خدای په حضور کې پر سجده دي خدای پاک ته لمونځونه کوي خو د هغه ځای سره د دې ارواحانو اشعاوي نو دوی داسې یو قسم ژوند لري چې هغه موږ نه پوهېږو په درودو پوهېږي نبي علیه السلام بارک وایي چې ما ته په مدینه منوره کې څوک درود شریف وایي وایي زه اورم بل ځای کې راځي په نبي الله حی یرزق نبي د خدای پاک ته حی دی رزق ورکول کېږي نو ډوډۍ خو مړی نه خوري نو دغسې دا ټوله علامې د دې دي نبي علیه السلام بارک وایي که چا د په خوب ولیدلم په ویښه به ما ووي نو چې ډېر پاک سړی هغه په ویښه هم نو ډېر د خدای دوستان دي چې داسې په دین په امورو کې یو شک دی ته پاته وي نو خو د نبي علیه السلام بارک صلی الله علیه وسلم څخه په خوب کې داسې ورته راسي د هغه سوال ځینې کوي یو بزرګ سړی و درس یې کوي د درس مابینځ ته یې خضر علیه السلام ورغلی و خو دی ډېر لوی عالم و نو آخر پیدا سوال ځینې وکړي چې الله جل جلاله فرمایي کل یوم هو فی شأن هر ورځ خدای پاک په یو شان کې دي د دې تفسیر راکړه شیخ صاحب دا څه معنا لري شیخ صاحب چې اوسه تفسیرونه ورکړل هغه یې ورکړه نه سره خوړی بند شو ماښام کې د سپتي بس طبیعت یې ګرد ورځ پکښې بند نبي علیه السلام بارک په خوب ولید وایي د دې آیات شریف تفسیر ما چا سوال کړی دی بند شوی نبي علیه السلام بارک ورته وویل چې هر یو خدای پاک په یو شان کې دی چا ته عزت ورکوي دا یو شان دی چا ته ذلت ورکوي څوک پاچا کوي څوک وزیر کوي څوک فقیر کوي څوک خان کوي څوک ناجوړي کوي چا ته صحت وربخښي څوک پیدا کوي څوک وژني ټول مخلوق سره دغسې یو شان دی د الله جل وعلا دا شان دی نو دغسې د خدای دوستان چې دي هغه د نبي علیه السلام مبارک صلی الله علیه و آله وسلم سره ډېر تعلق دی دا یې ده اوس نو چې موږ تاسې د جمعې د لمانځه یو څه احکام به بیان کړو نن منځ اړو په بلات ورته بیا را په یاد کړي اوس وایي مکروه تحریمي دي معذورینو خلکو لره بندیانو لره مسافرو لره اداینه د ماپښین د لمانځه په جماعت سره په ښار کې د مخه د جمعې د لمانځه او وروسته د جمعې د لمانځه نه به د مخه د جمعې د لمانځه په هغه مابس کې په جماعت لمونځ نه کوي معذوره دی په کور کې ډېر معذورین سره یو ځای شوي د جمعې په ورځ به په جمع باندې د ماپښین لمونځ نه کوي ولې نو خو باره هر سړی وایي هغه وروسته بل لمونځ کېږي هغه به وکړم د جمعې لمونځ لږېږي او حال دا فرض دی او وروسته هم نه کېږي مخکې بیا هم نه کوي وروسته بیا هم نه کوي که معذوره دی که بندي دی که مسافر دی پر دې خو د جمعې لمونځ نشته مګر لا په جماعت لمونځ نشي کولی نو اوس موږ خلک دي چې جمعې ورځ شي ګرد او ته د دې قرار په میلاوه اوس جمعې لمونځ پرېږدي پام کوئ چې دا کار ونه کړي دا غټه ګناه ده
موږ لمونځ پر موږ داسې فرض دی. نو چې پر موږ فرض دی نو موږ بیا ولې د جمعې لمونځ پرېږدو سهار ته وځو ګرد او تده بیا هېڅ کار هم نه لرو بې عذره وځو. که ته داسې د معدې شوقي جمعې لمونځ وکړه ولاړ شه. او د ټول اهل مصر والا چې د جمعې لمونځ نه تېر سي هم به دغه خلک چې بیا د ماپښین لمونځ کوي نه به اذان کوي نه به اقامت کوي نه به جماعت کوي. بل اذان به نه وي بل اقامت به نه وي غیر د جمعې د لمونځ. بل مستحب عمل دا دی چې څوک مریض د جمعې لمونځ نشي کولی په کور کې پروت وي په شفاخانه کې پروت وي ښځه ده په کور کې ده چې دا خپل لمونځ وځنډوي چې د جمعې لمونځ وسو بیا دې پسې وکړي. یستحب للمریض تاخیرها الى فراغ الامام وکره ان لم یؤخره. که دا بیا مکروه کار دی چې جمعې لمونځ نه یې سوی دی د ماپښین لمونځ کوي. که څوک معذوره یې صبر وکړه خدای به دې جوړ کړي. او په وخت کې د خطبې خو نو بیا نه نفل و هېڅ شی نشته مګر که ستاسو د سهار لمونځ قضا سوی وي په وخت کې د خطبې هم ته د هغه راګرځولی شي. د جمعې لمونځ چې ولاړې ته یې راګرځولی شي هغه قضا به راوړې ترتیب یې لازم دی پر تا باندې وروسته د جمعې په لمانځه شروع وکړه. او کملا صاحب راووتې د خطبې دپاره ته د سنتو کې د ماپښین ولاړ وې نو که 2 رکعته کړي وی په 2 رکعته سلام وګرځه بس خطبې ته غوږ ونیسه. او که 3 رکعته وی ولاړ سوی وي نو بیا پسې پرک خو ډېر ژر یې پرکه قرأت پکښې لږ وکل ما حرم فی الصلاة حرم فی الخطبه. د جمعې خطبه هم داسې مهمه شی ده چې کوم شی په لمانځه کې حرام دی هغه حرام دی په خطبه کې هم. یعنی د خطبې په وخت کې سړی خوراک څښاک خبرې که څوم تسبیح وي سبحان الله وي نیسي ویلی که څوم رد سلام یو څوک سلام در واچوي چې مو ردوه امر بالمعروف نسي کولی چې دا کار دا ښه وکړه بل یجب علیه ان یستمع ویسکت. واجب دی پر دې سړي چې غوږ ونیسي او پټه خوله سي. بلا فرق بین قریب و بعید. دا هم فرق نه لري چې دا سړی نږدې دی او که لرې دی فی الاصح په صحیح روایت کې. په وخت دلته جمعې لمونځ کوئ خلک ډېر وو هلته لرې په باغچه کې یو نفر کښېنستی هلته ما طالب ویل نسوار د بیا راوکړي زه هلته خطبه شروع ده دونه غټه نسوار غټه کپه نسوار یې خولې ته واچوه هلته ناست و نسوار یې وکړه جومات درېدی خطبه یې ګډه په نسوارو کې واورېدل بارک رب تو هلته یې تو کړه راغلی په لمانځه باندې نو په دغه وخت کې دا خو لکه لمونځ چې ته کوې نو دلته خوراک خو څه شکله نشته بیا ته نسوار څنګه کوې دغسې بعض خلک بېباه کوي سګرېټ یې لګولي سګرېټ سره راسي مسجد ته په نلو کې بیا پوچ کړي نو دغه چمونه نه دي ښه د خدای پاک کور ادب و تعظیم اول هغه دغه دی چې په دونه سنګیني و وقار و عزت به سړی ورته راځي چې یو ذره قدر بېادبي به دې په وجود کې نه وي ته خو ما ته نه راځې ته خو ملا صاحب ته نه راځې ته خو د الله جل وعلا عبادت ته راځې. نو دغه د خطبې په وخت کې رد سلام امر بالمعروف دا به نه کوې بلکې اورېدل به کوې بلکې پټه خوله به یې. دا بیا فرق نه لري که ته ملا صاحب ته نږدې ناست یې او که لرې ناست یې هېڅ پروا نه کوي. رد محتار 2 جلد 15 صفحه کې دا مسلې راغلې بل چې د آیات شریف ذکر سي چې ان الله وملائکته یصلون علی النبي یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما. چې ملا صاحب په خطبه کې دغه آیات مبارک ووایي نو دغه سړی چې دا خلک دي دا به خو دې سما کوي نو په خوله خو دا نسي ویلی نو پر دې باندې دا دې ته روا نه ده چې دې درود شریف په جهر سره وایي بل بالقلب په زړه کې به درود شریف وایي په خوله بې نه وایي. او وعلیه الفتوا فتوا هم پر هغه قول باندې ده. بیا رد محتار 2 جلد 606 صفحه اول جلد دی اول جلد 606 صفحه. او که چا پرچ ویله یرحمک الله به نور ته وایه په وخت کې د خطبې. او دا هغه رقم لکه څنګه چې د جمعې د خطبې سماع واجب ده دا هغه حکم فی سایر الخطب په ټولو خطبو کې دي. لکه خطبه د نکاح چې ملا صاحب خطبه په نکاح وایي د نکاح وایي دا نور خلک باید پټ وخلي غږ ونه کړي غوږ ورته ونیسي. موږ د دغسې بلاوې دي په دغه دلته وټالو یوه شپه زه بېولی وم نکاح یې متړه داسې روز یې شروع کړي داسې 2-3 کاله مخکې بیا ما ورته ویل چې دغه یې پلا بند کړي د نکاح به وتړو بیا به یې دغه کړو. شپنځري سړی په دروازه کې ناست وایم ملا صاحب بیا سور خرابېږي دا شپنځري سړي راته ویل ځوانانو د مخه شپنځري دغه جواب راکړه. نو دغه د خطبې اورېدل دا واجب دي لکه د جمعې ده او د هغه رقم خطبه ده د اخترو ده هم به سړی غوږ ورته نیسي. رد محتار 608 صفحه اول جلد کې دغه مسله راغلې ده. او د هغه رقم مکروه دی سفر چې زوال وسي
او ته ځې د ښاره وځې قبل ان یصلیها در مخه چې ته لمونځ دې نه وي کړی نو نه به وځې لمونځ به د جمعې کوې بیا به ووځې او که سړی ډېر د مخه ولاړ سي د زیوال وختي ووځي کار وي ضرورت ورپېښ شي بیا که مشکل نشته د کلي سړی دی د ارغنداو دی د پنجوایي دی د دامان سړی دی ښار ته رالی نو که د چیرې د دې اراده وه چې ورځ یې تېرول نو لزمته الجموعه پر ده باندې لازم نه ده جمعې لمونځ هلته په سارا کې خو د جمعې لمونځ نه دی پر لازم نشته اوس چې دی دلته ورځ تېروي نو دی به هم راځي د نورو مسلمانانو سره به د جمعې لمونځ کوي او که چیرې د دې اراده وه چې وځمه بېرته د ښاره څخه ځم نو بیا دې ولاړ سي کوم مشکل نشته خو دا علما چې پخوا به په د اطرافو کې وه د جمعې لمانځه ته به دلته ښار ته راتلل جمعې لمونځ به کوي بېرته به تلل هم به په پښو راتلل او که چا خوره کوي د جمعې اذان یې واورېدی ترکه ان خاف فوت الجموعه دا خوراک دې پرېږدي که دی چیرې پر دې بیرېدی چې د جمعې لمونځ ما څخه تېرېږي فوتېږي او بله مسله دا ده چې مثال موږ نوکان غچې کوو سر خرېوو دا باید د جمعې په ورځ څه وخت وخرېوو نو پر د محتار 609 صفحه کې اول جلد کې وایي افضل خبره دا د حلق الشعر وقلم الزفر بعدها وروسته جمعې د لمانځه دا وکړي سر وخرېوي نوکان غچې کړي چې لمونځ یې ادا کړي لما فيه من معناء الحج په دې کې معنا د حج موجوده ده په حج کې نشته افعال د حج خلاص کې د عرفات راشه وسې شیطانان وولې اباره نو سړی راولاړېږي خپل سر خرېوي نو دلته هم بیا چې جمعې لمونځ یې ټوله ادا کړي بیا نو قرار به ته دغه وکړي بهره که دې نوکان غچې کول سر دې خرېوي بیا به هغه وکړي نو الله جل وعلا دې موږ تاسو ته توفیق راکړي د جمعې لمونځ په ښه وجه سره ادا کړو وما علينا إلا البلاغ المبين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله